أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پرون پہلا روز درس قرآن وا تاسو د قرآن کریم د درس آداب اوریدل او دې سره سره تعوذ او تسمیع سے تشریح هم ستاسو مخې ته ذکر شوا او بیا د سورې فاتحه مختصر تعارف هم ستاسو مخې ته راغلی نن باقاعده د سورې فاتحه د شروعات نمخې یو څو مختصر ضروری اصطلاحات د تفسیر هغه ستاسو مخې بیانېږي او دا ځکه بیانو چې د درس قرآن کې مخکې به تاسو ته دا اصطلاحات راځي دا ټرمز به راځي تاسو ته نو چې تاسو پهله نه په دې باندې پوهیږئ چې د دې خبرې څه مطلب دی دا تفسیری اصطلاحات او اصول تفسیر زمونږ مشایخ استادان ډېر په تفصیل باندې بیانوي او باقاعده زمونږ مرکز دارالقرآن پنجپیر صوابه کې زمونږ استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاهری سے باقاعده د وړو کې اختر نه بعد چې کله غټه دوره وشي په رمضان کې نو وړو کې اختر نه یو سلور ورځې بعد هغې 10 ورځې وړه دوره پړاوی پای کې د اصول تفسیر ذکر کوي او هغې ته دوره تخصص فی تفسیر القرآن ویل کېږي خو مونږ چونکې مختصر دوره ده نو مونږ ضروري اصطلاحات ستاسو مخې ته بیانو چې د درس قرآن کې به تاسو ته مخې ته راځي د هغې اصطلاحاتو نه یوه اصطلاح د دعوه یا موضوع د صورت کله چې مونږ یو صورت شروع کوو نو تاسو ته به راشي په هر صورت کې به مونږ یو موضوع د هغې صورت پهله بیانو او دعوه د صورت هغې ته ویل کېږي او د دعوی یا موضوع نه مراد د صورت هغه مرکزی او اهمه مسله او مضمون دی چې ټول صورت هغه مضامین د هغې نه تاویږي لکه تاسو له به سورې فاتحه کې راشي چې د دې سورې فاتحې دعوه یا موضوع څه د هغه توحید دی دا څومره صورت چې دی دا په توحید باندې بنا دی نورې خبرې وي خو به د دې توحید دپاره لکه تاسو په خپل سکول کالج کې یا یونیورسټۍ کې یو لیسن وای یو سبق وای او د هغې یو ټاپک یو عنواني د هر چیپټر او د هر لیسن نو هغه ټول چیپټر هغه ټول باب او هغه ټول سبق چې کوم تاسو وای هغه دغه ټاپک نه تاسو ته پته ولګي چې په دې کې د دې خبرو بیان دی لکه اوس یو مضمون دی هغه په پېښور باندې لیکل شوی دی د سټي آف فلاورز نو چې تاسو د ټایټل ته وکتل تاسو ته پته ولګېده چې په دې کې دننه ټول د پېښور باره کې خبرې دي او دې کې د پېښور مونږ ته اهمیت په بیانوي او د دې خطې هغه کلچر به مونږ ته ښودلی کېږي نو دقسې کله چې مونږ د صورت دعوه بیان کړو او موضوع ذکر شي هغه محور چې ټول مضامین دغه محور نه غیر چاپېره تاویږي نو تاسو ته پته وي چې دې صورت دغه مقصدي مسله ده او دا پکې بیانېږي بل یو اصطلاح د تنویر ورته وایي تنویر دې ته ویل کېږي بعض زلدا سکارو شي چې یو داوا
یا یو مسله ډیره واضحه کول غواړي نو باغې باندې رڼا اچول یا کړه داوی متعلق څه شوبې اعتراض نو داغې د لری کولو لپاره مزید داغې ښکاروالی کی نو مونږ وایو په دې آیات کې به تنویر دی بیا په داوی باندې تنویر څه مطلب په دې داوی بیا لګ رڼا اچي لکه سړی خبره کوي نو ته ورته یاره دې خبره لګ نورم تفصیلو کې لګ رڼا په واچوا دې تنویر وای نو قران کې دا یو طریقم چلیږي چې تنویر برازي او اصطلاح مونږ وتا سوې په دې آیات کې تنویر دی په دې مسله توحید باندې مزید رڼا پیاچي دارنګ بل دلیل قرآن کې دا طریقه دا چاول داوا پیش کړی شي بیا په داوی باندې دلیل او خودل شي او دلایل پر وړل شي نو اخر کې په غیبه نتیجه مرتبه کړی شي لکه ته خبر او کې چې او دا غړې زما دا نو زتا ته مالک داستا داوا د چې غړې ستا دا دا په دلایل ثابت ہے ته یې رجی د دې ګولډن رنگ دی دی کې فلان کې غمې لګېدلې دنه تاسو ګورې دا زما دلیل دی نو کله چې او کتل شي په دلایل دا ثابت شي نتیجه روزي چاو دا غړې ستاره د قصید قرآن په آیات کې اول داوی بیا په هغه داوی باندې دلایل راشي نو اخر کې نتیجه راوستل شي نو دلیل هم بطور ثبوت چاغه بیان چې داغې نه داوا ثابتي داغې د پر پیش کول شي دا دلایل بیا په درې قسم دي یو توي دلیل عقلی بل توي دلیل نقلی او بل توي دلیل وحی دلیل عقلی دی توي هغه دلیل چې داغې تعلق د عقل سره یعنی هغه عقل سلیم مطابق او مناسبي او هر ذی عقل سړی چاغه ته وګوري نو کوي لکه مثال ادا سره تاسو له قرآن کې ډېر عقلي دلایل راځي روس بوایو لکه الله وی ما د اسمان پیدا کړی دی زمکه مې پیدا کړی دا نو عقلمن سړی ته پته چا واقع دا دومره غټ کائنات د الله نه سیوا بل څوک نشي پیدا کولی عقل هم دا خبره مني دې ته وی عقلي دلیل چې د عقل مطابقي دویم دی نقلی دلیل هغه دلیل چې تیر زمانه یو نبی ولی یا کتاب الہی نه نقلی لکه یو خبره ثابتې الله چوغور دا مسله توحید دا پیغمبر بیانې خدا مسله په خوا موسی علی السلام بیان کړو نو د موسی علی السلام نه چې کله نقل کړي دا دلیل نقلی وی دارنګ دا مسله په قران کې دا خدا په تورات کې موا په انجیل کې موا نو دا د کتاب الہی نه شو دلیل نقلی چې کله د مخ کې زمانه سره یو نبی یا د یو کتاب خبره مو ته نقل کیږي دا بسی دلیل نقلی وای بل دی دلیل وحی هغه دلیل او خبره چې داغه نسبت الله طرف ته وشي تاسو وګورئ داسې آیاتونه و تاسو له مخې ته راځي چې مونږ وایو په دې آیات کې دلیل وحی دی الله خبره کوي هغه ځکه با خبره د پیغمبر ني د بل بني لکه واقع به شوري وي د پیغمبر خو مس کې وبکه الله یو خبره کړي نوغه دلیل وحی چې الله وی دا کتاب ما درلېګلې دا حکم ز بیانوم تاسو ته نو سړی ته پته لګي چې او دا دلیل وحی دی دارنګ بیا دوه قسمونه د یری دي چې الله بعض اوقات تخویف دنیاوی ورکي او کله تخویف اخروی ورکي دا کومه داوا چې زیر بحث او شروع ده نو کوم خلک چې دا داوا نه مني نو کله غیله دنیا د عذاب تذکری وي کدا مو نه منل الله وی دنیا کې به عذاب درکم دی ته وی تخویف دنیاوی او کله وی کدا داوا مو نه منل نو آخرت کې به عذاب درکم نو دی ته وی تخویف اخروی نو تاسو له وګڼ آیاتونه راځي الله د منکرینو حال ذکر کوي چې ور دي زما توحید نه مني دي زما کتاب نه مني زما د رسول نه انکار کوي دا داوا ده چې انکار کوي نو دنیا کې الله وی عذاب بدر کم چې تاسو ګورئ چې پیات کې د دنیا د عذاب تذکرہ ده د تخویفی دنیاوی دغه منکرینو ته او کله به د آخرت د عذاب تذکرہ هغه ته وی تخویفی اخروی دار خوش خبریں په دوه قسم دي دغه داوا چې څوک اومني دغه زیر بحث مسله نو الله رب العزت دوی له خوش خبری ورکي نو دا خوش خبری کله دنیاوی وي
او کله اخروی وي کله وی دنیا کې به پتا فضل او احسان وکما خیسته حالت پتا لدرکم ډیر نعمتونه بدرکم او کله دا بشارت اخروی وي جنت بدرکم د جنت د باغونو تذکرې د جنت د نهرونو تذکرې د حورو تذکرې نو بتا سول راضی د خوشخبری اخروی ده بل اصطلاح دا تسلی وی لیکيږي دیتا چې کله نه کله حق پرستو ته دایانو د حق ته د مخالفینو طرف نه تکالیف او تکذیب کیږي نو هغه ته صبر تلقینی چې ګوره صبر کوا فصبر صبر کوا کلکشا او ان وعد الله حق بشک د الله وعده رښتینی ده والله یعصمک من الناس الله بتا د خلقونه بچ کی دا ټول تسلی الفاظ چې استاد غم لري کی الله زګه دای د حق دعوت ورکې نو مخالف چیتن کی او دغه مخالفت شروع کی نو بس الله ول په دې ځله پټیو لګی چې مخه فکیږي زره سریم کړه تصورو که زستا مدد کوما دغه حوصله افزایو کی دغه د ځله امر هم پټیو کی د تسلی ویل کی تاسو وګورئ تاسو له مونږ راضی مونږ بوای ولکه په دې یاد کې تسلی ده تاسو په پويږئ چې د مخالفینو طرف نه د خلاف په وجه باندې الله پیغمبر له یا دای د حق له تسلی ور کوي بل اصطلاح د ترغیب د یو خو کار په باره کې رغبت لکه موس قائم کې زکات ور کې اوسو ګره د موز او زکات باره کې رغبت ور کوي چې شابه داسې وکي نو کله وی تشجیع بہادری په یو نیک کار باندې وبارول راپارول او داګه د پر جرأت دلیری او حوصله مندي پیدا کول دې ته ویل کېږي بہادری او تشجیع نو موږ وایو په دې آیات کې تشجیع ده یعنی په دې کې بہادری ده چې کلکشا مخالفینو نه یریږي او د الله په دین باندې غیرت وکړه او تاسو له بعد تشجیع راځي کړه تشجیع پر واقعات برازي لکه موسی علی السلام ته وګوره څومره تکلیفونه پر راغلي او هغه فرعون تسر ټیټ نه کو بلکې خپا زور ورته مسله بیان کړو نه یری دیته دې ته وی تشجیع بہادری نو کله برازي ترهیب ویل کېږي یرا یعنی د احکامو په بجاوره کې خوف الهی دلاول چې الله وی ګور زما احکامو منه کوم نه منل ګوره مختلف عذابونه براشي غیر بشه تنگ بشه دا ترهیب مونږ یې پیاد کې ترهیب دی ډراوا دا یره دا نو دا رنګ تزهید من الدنیا یو بل اصطلاح ده تزهید من الدنیا ویل کېږي د دنیا نه بیرغبتی بعض اوقات دا خلق دنیا کې دومره ورډوب شي چې د دنیا د وجنه د الله او د رسول د خبرې نه انکار وکړي نو الله قرآن کې دا یو مضمون چلی چې دنیا ګوره متاع ده فانی دنیا ده ختمیدون کې دا په دې ځلونه لګي ګوره نو دا ته وی تزهید من الدنیا بیرغبتی د دنیا نه دا هم تاسو راځي نو بل اصطلاح د زجر دا به تاسو ډیر اوره زجر ویل کېږي رټنې ته چې د منکرینو ناجایز خبره یا عمل او یا نامعقول مطالبات باندې د عذاب خبرداري او دا رنگ رټنا بعض اوقات مخالف سړی داسې غلطه مطالبو کې پیغمبر ته وایي ځکه معجزه دی وروړه ځکه عذاب دی راواله دا رنگ ستا خبره مونږ نه منو یا داسې ناجایز او نامعقول خبره وکړي نو الله ولا رټنه ورکی چې سم شګوري که سم نشوي بیا به عذاب دل درکم لکه سړی پښتو کې رټل څه ته وایي چې سړی ته ورټي لکه وته غوسه شي او ته ټیک شاله کې وارننګ ولا ورکی ته وایي زجر نو موږ وایو په دې آیات کې زجر دی منکرینو ته دله رټنه ورکی چې سم شي او بل اصطلاح د تنبیه دی ته وایي چې خبر شه خبرداري انبیاء کرام علیهم السلام او د مؤمنینو خلاف د مؤمنینو نه چې کله خلاف اولا کار سرزد شي نو هغه لکره نه کړه تنبیه ورکړي لکه یو مؤمن دی او هغه د شکار کوي چې هغه د شان سره نه خای نو الله ولا خبرداري ورکړي چې مؤمنانو سم شي کو سم نشو ګوري عذاب بد باندې راشي دې ته وایي تنبیه دارن کله به امور مصلحه ذکر کوي
هغه اعمال چې باغې سره د باطن اصلاح راځي او دا رنګ مسلمانانو چې کله باغې عملو کې نو اغي ته لار سميږي لکه د مانزه حکم د حج د روزي وغیرہ او دا د استقامت د پر مومد دي چې امور مصلحه سمره کینو دومره به تعالی الله استقامت درکړي او داسې ادخال الهی او استلا دا ادخال الهی دي ته وی چې واقعا مضمون په دوران کې الله خپل خبره ارشاد او فرمایي نو موږ بوایو په دې آیات کې ادخال الهی دي دا طالبان ورته جمله معترضه وي خو دا ادب الفاظ چې کوم دي هغه ادخالي الهی دي چې موږ وایو دي کې الهی خبر او ذکر دا الله خپل خبره ذکر کوي نو بهرحال دا سو مختصر اصطلاحات چې دا بتا سلا تفسیر په دوران کې مخې ته راځي د بکار چې دا تاسو په ذهن کې اوس نه پوښه بهرحال کوم صورت چې موږ شروع کوو نو د هر صورت په شروع کې 15 خبرې به موږ کوو دا اوس څنګه سورې فاتحه موږ شروع کوو نو دې کې به موږ 15 خبرې کوو او دا 15 خبرې چې کله د صورت په آغاز کې تا یاد کړې نو گویا صورت په ټول مقصد باندې ته ورسېږي چې صورت کې او دا خبرې په مخې ته راځي دا ټول صورت په مطلب ته پوه شي په دې 15 خبرو کې لاندو کې اوس صرف ترجمه صورت پاتې دا او دا آیات مختصر مطلب پاتې نور ته په صورت ورسېږي چا ورال د دې صورت دا مسله دا خبره ده نو 15 خبرې دې ته خلاصه مويخه ته موږ وایو خلاصه د صورت نو چاته چې د صورت خلاصه یادې نو هغه بالکل په قران باندې پويږي هغه ته پتی چې په دې صورت کې د دې خبره بیان دی نو چې صورت څوک شروع کړي ته پته چې دا خو فلان کی صورت ته ور دې خلاصه خدا ده نو هغه 15 خبرو کې یو دی چې دا صورت په ترتیب کې په کم نمبر دی ترتیب مصحفی او ترتیب نزولی ورا ترتیبونه دوه قسم دي یو ته وی ترتیب مصحفی هغه ترتیب ته وی چې کوم دا قران مخې ته مونږ ته پروت دی دا مصحف دی دا قران چې کوم نه کنه عرب دی ته مصحف وای په دې قران کې اول کوم سورته دی سوره فاتحه دویم کوم سورته دی سوره بقره دریم کوم سورته دی سوره ال عمران د نساء مائده او زور بس او دې ترتیبي سوی ترتیبي مصحفی او دویم دی ترتیبی نزولی نو هغه بیا د دینه جدا دی هغه بیا مختلف تر دینه ځکه هغه 23 سال پارسه کې په نبی علیہ السلام باندې لګ نازل شوی دی هغه ترتیب جدا دی دا ترتیبونه دوه ولې دي نو دا ځکه دوه دي چې قران کریم دوه ځل نازل شوی دی دوه ځل یو ځل د اغه لوح محفوظ عالم غیب نا تر دې بیت المعمور تی اولنی اسمانه پورې عالم شهادت متوي بیت المعمور په دې اولنی اسمان کې د دې زمون بیت الله په دې سیت کې بالکل برا د فرشتو کعبه ده نو یو ځل د اغه لوح محفوظ نا ترتیب بیت المعمور پر الله دا قران نازل کړو یو دغه ترتیب دی او دغه ترتیب بعینه هغه ترتیب دی کوم چې موږ ته مخه توز دی مصحف کې پروت دی دا فاتحه بقره بیا ال عمران بیا نساء بیا مائده او بیا ورپسې انعام د سيزه ورپسې والناس پورې دا بعینه هغه ترتیب دی کوم چې د لوح محفوظ نه دی بیت المعمور د فرشتو کعبه ولنی اسمان ته نازل شو دویم ترتیب بیا دی د بیت المعمور نا دی دنیا تا لګ وحی راتلا او 23 سال پارسه کې تقریبا په نبی علیہ السلام باندې دا وحی کمپلیټ شو دا قران کمپلیټ شوه دی او دا دویم ځل نزول د بیت المعمور نا تر دې زمکه پورې دی او دا ترتیب بدل دی څنګه بدل دی کې اول کوم سورته دی سوره علق اقرا بسم ربک الذی خلق اول وحی په نبی علیہ السلام کوم راغلی و اقرا دنیا کې نبی علیہ السلام رضی اولنی اسمان بیت المعمور نے چکم قرآن نازل شوی دی دنیا ته پای کې اول سورته سوره علق دی
ورپسې دویم دی سوره قلم، ورپسې دی سوره مزمل، ورپسې دی سوره مدثر، د 5 نمبر پکې سوره فاتحه ده. هغه ترتیب یاد دی. ښه اوس په دې سوال دا دی چې دا 2 پیره دا نازل شو، دا نزولی ترتیب ولې بدل شو؟ پکاره چې بس ترتیب یو وي، دا نزولی ترتیب ولې بدل شو؟ دا هغه پهلا لوح محفوظ نه چې کوم بیت المعمور ته راغلو د عمود چې اوس مخې ته پروت دی، دا ولې بیا نزولی ترتیب د دینه بدل شو؟ وحی چې راتله نو د بل ځای نه شروع شوه، اقرا نه سوره علق نه شروع شوه. نو ګوره زمونږ شیخ القرآن او د دې قرآن د تفسیر بانی چې کوم په دې پښتونخوا کې وو، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاهر نور الله مرقده، هغه ډېر ښایسته مثال وي چې دا ترتیبونه بدل شو او بیا نزولی ترتیب ولې د دې مصافي ترتیب نه اوس بدل دی. هغه به د میډیکل سټوډنټ چې کومي هغه چې کله میډیکل وایي که نه طب وایي، نو یای چې کله یو ټریننګ اخلي او کله دې ډاکټري زده کوي نو دې د سر نه شروع کوي، د طرح سر باقاعده دا هر څوک خودلی شي چې سر کې دا خبرې دي، بیا ورو راځي د قصې د سر نه سینې ته، بیا د خېټې ته او بیا د خپو ته ورو ځي. نو دې بیا چې کله میډیکل د ایجوکیشن کمپلیټ کی او دې مکمل ډاکټر شي، نو دل چې کله بیا مریض راځي او هغه بالفرض په خو باندې درد دی، نو دا ډاکټر صاحب مریض ته دا نه وایي چې رجی ما خو پهله دا سر تعلیم حاصل کړی، زه به تعالی اول سر چیک کوم. لکه دی اوس بیمار د خپو دی او دل راغلی دی ډاکټر صاحب خو اول تعلیم د سر اغستی دی، بیا د سینې اغستی دی، بیا د خېټې اغستی دی، بیا د خپو اغستی دی. نو اوس دې ډاکټر صاحب دې سړی ته دا به نه وایي چې لکه اول زه د سر علاج کوم، نه دې به عمق علاج ورکوي کوم چې هغه ته مسله ده، ځکه دې اوس ورال علم خو د سر راغی، خو چونکې مسله د هغه اوس د خپو ده. خلک مختلف دي، چا د خپو مسله ده، چا د هډوکو ده، د چا د سینې مسله ده. ډاکټر صاحب خپل هغه ترتیب دلته نه دوهراوي، بلکې دلته خپل علاج ته ګوري، پیشنټ ته به ګوري، د هغه مطابق په دې څه کوي، هغه ته چې کوم دی هغه ته به علاج جاری کوي. دقسې قرآن ترتیب خو مغو، خو دنیا کې چې کوم انسانانو د دې د ضرورت مطابق الله صورتونه برا لېږل. لکه نبی علیہ السلام چې کله مکه معظمه ته مبعوث کړ الله، دغه وخت دور کم دور او دور جاهلیت او شرک ډېر عام او د عقیدې اصلاح انتهایی ضروری و چې د ټولو د عقیدې اصلاح وشي. په دغه دور کې ضرورت د دیو چاول د عقیدې صورتونه راشي. د سوره علق د عقیدې خبره پکې و، اقرا بسم ربک الذی خلق. یو خو پیغمبره شروع کا اقرا د تعلیم نه شروع کا، خلکو ته خودنه وکا اولولا په نوم د خپل رب دی، هغه رب چې د ټول مخلوق پیدا کړی دی. روز د عقیدې خبره په دې صورت کې و. نو اول ځکه الله دا راولېږو چې د عقیدې اصلاح وشي، ځکه دوی دور جاهلیت کې پاتې شوي دي. نو کو دې تر ډایرکټ د موس حکم کې نو عقیدې سم نه ده. اوس کو داسې صورت نازل شي چې پای کې د مانځه خبره ده، د زکات خبره ده، د بل نیک عمل خبره ده، نو عقیده در ټیک نه ده، نو عمل ته بسنګ راشي. او د عقیدې مثال خو د بنیاد دی په عمارت کې، چې عمارت کې ګوره بنیاد ته نیو درولې ته د بره بلډینګ خې جوړې شي نه، بنیاد باول کلک ودرې کلک په جوړې لاندې بنیاد، نو دا بلډینګ به بیا پاغې باندې سکیږي خېجي به بره. دوی بنیاد جوړ نه دی او ته دره مخکې تعمیر خبرې کوي نه. وګوره اول ضرورت د سو د عقیدې د صورتونو، نو ځکه الله دغه ترتیب بدل کا، اول علق راولېږه، بیا قلم او بیا چې کوم دی ورپسې مزمل، بیا مدثر، بیا فاتحه. دغه ټول د عقیدې بیان دی. نو ځکه دا ترتیبونه څه شو، دا جدا جدا شو، د نزول دا ترتیب جدا دی او دارنګ دا مصحف ترتیب دا جدا دی. که چرته داسې نو شوی نو بیا به د حکمت نه خلاف وه، نو ځکه الله داسې راولېږل. او دې ترتیبونو ته اشاره په قرآن کې شوې ده، د قرآن د آیات نه باقاعده ثابت دي
تاسو لوګو ګورئ سورہ بنی اسرائیل 105 آیات راوړې 15 پارا سورہ بنی اسرائیل پنځلسمه سپارا آیت نمبر 105 اللہ دی کے فرمائی وګورئ یوسل 15 نمبر آیات دی وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا اللہ فرمائی وګورئ وبالحق انزلناه پاک سر اللہ وی شروع کړی دی موږ نزول د قرآن هم شروع کړی د کم ځای نه د لوح محفوظ نه تر دې بیت المعمور پورې دې ته اشاره ده اولنی ترتیب ده هغه د لوح محفوظ نه دی اولنی اسمان د چراغ له نو بیا وی وبالحق نزل او په حق سره مونږ پوره کړ دی نزول دنیا ته او د ځمکې ته نو ګورا دا اولنی اسمان نه دنیا ته بیا څه شو دا پوره شو لګ لګ 22 سال عرصه کې تقریبا دا نبی علیہ السلام ته وحی مکمل شو دا دلیل دی دو قسمه ترتیبونو باندې په قران کې خاص سورہ بنی اسرائیل 105 آیات نو سپوږ په خبره چې ګوره قران کې مونږ با چې کله خلاصه د صورت وایو نو ولې به مونږ دا خایو چې دا صورت په ترتیب مصحفی کې سویم نمبر دی او په ترتیب نزولی کې سویم نمبر دی دا ولا خبره ختم شو دویمه خبره دا خلاصه داوه د صورت داوی تعریف مخکې تاسو اوریدل داوه ویل کیږي عنوان تا موضوع تا مرکزی محور تا او دغه رنګ او مرکزی مضمون تا هډینګ ته وای دغه رنګ ټاپک ته وای دا ټول تعریفونه بده صادقي او دا مرکزی محور ته وای لکه دا پکې وګوره د دې منځ کې دا مرکزی محور دی دا ټول پکې په دې باندې تاوی د دې منځ نه نو دغه سي داود صورت دا مین مسلې چټول صورت دا غي نه سکیږي تاوی یو مین خبره خو د لشي لکه ما تاسو سمخ مثال درک د سټي اف فلاورز پېښور دا یو ټاپک دی یو هډینګ دی نو ته پوه شټول مضمون په دې باندې بنا دی چې دغه د پېښور د پولو کې شهر حواله سره خبرې دي کنه نو دغه سي قران کې بتاو ستا د صورت یو ټاپک اول کې په خلاصه کې خو د لشي ته داوا وای هغه داوا بټول صورت کې تاویږي او مین مسلې تاسو ډېرې مسلې وي خو مین مسله بدای چې دا الله ثابتې پدې کې داوا دی ته وای خان دریم دی ربط ویل کیږي دیتا چې اوس بالفرض د سوره فاتحه نه بعد سوره بقره شروع شو نو دا سوره بقره الله ولی د سوره فاتحه نه بعد کې خو سوره ال عمران ول نه کې خو سوره نساء ول نه کې خو تاسو نور سورتونه ول نه کې خپل چې دا بقره کې خو نو دا بقره ذکر خدا چې د سوره فاتحه سره یو خپل کنیکشن او ربط دی ځکه د الله کلام ډېر مربوط او منظوم کلام دی او دا دونه مربوط کتاب دی چې د هر صورت بل صورت سره یو تعلق شته د هر آیات بل آیات سره تعلق شته او د هر جمله بل جمله سره تعلق شته دا الله د کتاب کمال دی اور بیربط خبره زموږ انسانانو کې مسوک نه خوخی یو کسته هغه خبره یو شروع کړي دا د تعلیم خبره کوي یکدم پکې دیوداګی نه نهرونو خبره شروع کی نو خلک وتی مړه سه بیربط خبره کوي خبره تعلیم شروع کړي ته پکې لاړې سیندونو ته مطلب پرابط سره خبره کوا سیکوینس سره خبره کوا نو دنیا کې دا بد غړل کیږي چې څوک بیربط خبره کوي دا خدای الله کلام نه پدې ډېر مضبوط ربط دی او دې باندې زموږ مشایخ الله ډېر علم ورکړي اغي په دې فن باندې ډېر پویدل اغي د قران داسې مربوط لګي مونږ چې اخره کې کوم خلاصه وایو ګرن دا قران د ټول سوراتونو مونږ یو ځای کوو چې دې صورت سره او داسې آیاتونو تاسو به وګورئ درس کې دا مونږ یو بل سره لګو داسې ربط خپل منځ کې شته نو ګوره د دې به مونږ وجه وایو چې بقره راغلي د فاتحه نه بعد د دې سره دا وجه دي د دې وجه په بنیاد باندې بقره دلته کې خوځدای شوې ده نو د خلاصې دریم شق چې کوم دی هغه سره ربط د صورت دا یاد ساته د دې مثال ګوره د هار غونته دی
او تسبو غوندې تسبو کې د مړی یو بل بسین ختی کنه او هار کې یو بل بس د مړی د سین ختی نو دغه چې دا صورت یو صورت بس د سین ختی دی آیاتونو بس دا یو بل بسې پیوستی. سلورمه خبره د خلاصي امتیازات د صورت. امتیازات ویل کېږي کریکټریسټکس هغه خصوصیات چې هغه په دې صورت کې شته او دا په دې الفاظ او په دې شان په بل صورت کې نشته. نو دا د یو بل د جدای ذریعہ می او مختلف وجوه سره دا سوي چې هر سړیم د بل سړی نه مختلف خصوصیات والی. تاسو وګورئ مختلف الکان نوجوانان مشران کې شران ناشتي نو هر یو د بل نه جدا خصوصیات والا دي. د چا سترګې بدلې د چا ویښته بدل د چا سټایل بدل دا مختلف د یو بل نه تاسو بدلی او د هر چا خپل خصوصیت دی. چا کې یو صلاحیت دی چا کې بل صلاحیت دی. تاسو کې څوک قاری صاحب دی هغه قرات ویلې دی او هغه حافظ د قران دی بلکې ترجمه د قران زده کړی دا ویلې دا وګوره دا د خصوصیت دی دا بل د خصوصیت دی. تاسو مختلف خصوصیات والا خلک کمی نو سورتونو کې هم مختلف خصوصیات والا سورتونه مطلب ګوري چې دا سوره فاتحه څه خصوصیات دي چا په دې کې شته په دې بل کې نشته. ودام چې دا ته پته ولګي تا د بل سوره ټوله خاکه په ذهن کې کینی چا دې صورت کې خدا خاص خبرې. او پنځم آخري خبره تقسیم د صورت یا حاصل د صورت چې دا صورت په څو حصو تقسیم دی او دې مختصره خلاصه صدا دا تقسیم دا ثابت هم دی په حدیث سره. حدیث راځي د مسلم شریف حدیث ته حدیث قدسی دی یعنی الله دا خبره کوي وی الله فرمایي قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین وی دا منځ زما او زما د بنده موږ کې تقسیم دی نیم په نیمه تقسیم دی. وی ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وی من زما د بنده مس کې تقسیم دی او زما د بنده پر هغه څه چې مان دي طلب کوي او مان غواړي او کله چې دا الفاظ وی الحمد لله رب العالمین د سوره فاتحه حواله سره دا حدیث ته نوې الله رب العزت او فرمای حمدني عبدي زما بنده زما حمد بیان کو الحمدللہ حمد اس پہ اور ہے. دارنگ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم وکل چې دا بنده الرحمن الرحیم وینوي قال الله فرمای اثنا علی عبدی زما بنده زما ثنا بیان کړه اور زما تعریف ہے چې ته رحمان او رحیم. وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی او کله چې دی مالک یوم الدین وی الله وی چې ور بزرگی زما د بیان کړه زما بنده زما عظمت بیان کړه. او وقال مره فوض الی عبدی اور بلزل دا وی چې دې بنده ټول کارونه ما تخپل حواله کړل او اس پر په ما توکل کړي. او فیضا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین قال هذا بیني وبین عبدی ولعبدی ما سأل. او کله چې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین وی نوی الله وی چې دا زما د بنده منس کې معاملہ ده یعنی دې کې زما حق او د بنده حق بیان دی او بنده چې مان سغواړي زی ول ورکوما. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نوی قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال دا خاص زما د بنده لپاره دی او بنده چې مان سغواړي نو زی ول ورکوما. وګوره دې کې وګوره الله رب العزت د سوره فاتحه باقاعده او تقسیم مونږ ته وخو چې دا فاتحه زما او زما د بنده منځ کې تقسیم ده او وګوره دې چې سوي نو زول جواب ورکوم. دا څه تقسیم د سوراتونو د په حدیث ثابت دی. نو بل به مونږ وایو چې دا سورته په سو تقسیم دی. د دې آسان مثال تاسو ګوره تاسو د خپل کالج یونیورسيټي په کتابونو کې امدا سیوای تاسو د میث په سو حصو باندې ډیوایډ کوئ. یو ګوره میث وی بل چې کوم دی الجبرای او بل چې کوم دی جیومټری وی دار نومیریکلز وی مختلف پدې کې دار کیمستری راواله فزکس راواله او تھیوریټیکل پارت جدای او نومیریکل پارت هغه جدای در دي تقسیم در دي کتاب دارنګ انګلیش راواله لټریچر نو بای کې سو
دا سوي چې هغه متن والا حصہ نثر والا حصہ اردو کې دا سی لټریچر کې او انګلیش کې وي نظمونه پکې وي او سبکې سبقونه او لسانونه دا تاسو ته جدا کوي کنه چې تقسیم دی ګوره او بیا چې تاسو پیپر راځي نو هغه هم دغه سره راځي څه تاسو ته متن تشریح وکا ستا ته یو پوی مې درکړي چې شابه د دې ته تشریح وکا دا تقسیم دی ښا نو دغه سي قران کریم کې چې کوم صورت مونږ راړو نو تاسو به ګورئ په دې کې با هغه تقسیم مونږ بیانو چې دا صورت په 300 تقسیم دی په 400 تقسیم دی نو تاسو به صورت اسانی نو دا 15 خبرې شوي خام اوله خبره سو ترتیب مصحفی نزولی دویم داوود صورت دریم ربط د صورت سلورم امتیازات د صورت او پنځم تقسیم د صورت نو دا به هر صورت کې مونږه د 15 خبرې کوو اوس راشه پریکټیکل کوو سوره فاتحه شروع کوو راشه د فاتحه خلاصې ته ډایرک راځو ښا سوره فاتحه ترتیب مصحفی کې 1 نمبر او په نزول کې 5 نمبر پس د سورۃ المدثر نه دا صورت نازل دی تاسو ګور اولنې خبره مونږ کړه ترتیب د قران کې دا 100 نمبر سورۃ تاسو قران راړوي 1 نمبر سوره فاتحه او د بر لیکلی می تاسو د خپل قران نو ګورئ نو پدې کې بر ور الفاتحه 1 دا برا لیکلی وی الفاتحه 1 نو دا ردیغه ترتیب مصحفی ته شو کوي او بیازونو چې چا سره نو هغه ته پته لګي ترتیب نزولی 5 لاندې لیکل دي دا 5 ځکه چې په نزول کې ردینه سلور سورتونه مخکې نازل دي لکه اول په نزول کې کم صورت نازل دي سوره علق دویم سوره قلم دریم سوره مزمل سلورم سوره مدثر نو پنځم سوره فاتحه نو ترتیب نزولی کې دا 100 نمبر شو 5 او د کم صورت نه بعد راغی د سوره مدثر نه بعد مدثر 4 نمبر دی پوه شوي کنه دا اول خبره تیر شو دویمه خبره داود صورت داود صورت د سوره فاتحه هغه دا توحید د الله وحدانیت په دې صورت کې ذکر دی او د دې ماخذ دی الحمدلله تعریفونه ټول د اولوہیت خاص الله لري ځکه هغه یکتا ذات دی دغه جمله کې بدا ثابت دی دارنګ دویم ماخذ دی ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله موږ خاص ته عبادت کوو د بل بنکو دا سر به زموږ صرف تا ته راټیټیږي زموږ نور سره مدد شویل چغویل زموږ ټول عبادتونو تعالی به خاصي نو یا کنه استعین الله مدد به خاص تانه غواړو د بل نه بنه غواړو د توحید دی د دې صورت دعوت سره مرکزی مسله توحید دریم خبر ربط د صورت دې تو سره شي ربط د سوره فاتحه نشتا ولی دې خبره پوښښ ولی نشتا مخکې صورت د دینه بل نشتا دا خو فرست نمبر دی په قران کې پهلنی صورت ته ربط خدای صورتي چې کم نمخ کی صورتي کنه تب وسر ربط او تعلق پیدا کې تدې خو مخ کی صورت نشتا د دې وجر تقدیم بیا مفسرین ذکر کوي وجه تقدیم څه ته وي چې دا مخ کی الله ولې وروړي په ټاپ نمبر په 1 نمبر دا په 1 نمبر ولې خوځدلې شوی دی د ربط په ځای بمونګه وجه تقدیم د دې صورت وایو وجه تقدیم دی ته وي چې دا اول وروړي الله دی په دې وجه باندې چې دا اساس القرآن دی پرون تاسو ویلي دي دا القرآن دی او دا الکتاب دی د سوره فاتحه پرون تاسو 20 نمونه ویلو په 20 نمونو کې آخري 3 نمونه مونږ یاد کړیو القرآن الکتاب او اساس القرآن دا سوره فاتحه د قرآن اساس ته دا نچوړ د قرآن دی او در ټولو کتابونو خلاصه ده زکه دا په ټاپ نمبر راغلی دی او پرونه غوجه مونږ ویلې وا چې دا ولی خلاصه د قرآن دا نو موږ قرآن په سلور ایسو تقسیم دي سلور مضامین دی پکې او هغه سلور مضامین په سوره فاتحه کې ذکر دي نو زکه دا ټول قرآن خلاصه ده نو الله پهله نمبر دا صورت کې خو دې ته وی وجه د تقدیم او د سوره فاتحه ربط په ځای بتاو سوې وجه تقدیم هغه د وجه ده چې دا د ټول قرآن خلاصه او د ټول کتابونو خلاصه ده سلورم خبره امتیازات د صورت د دې صورت کم کریکټریسټکس دي خصوصیات دي
چې هغه دې کې شته او بل کې نشته نو هغه وره. نمبر 1 دا سوره فاتحه ممتاز ده د نورو نه پدې خبره چې دا یو جامع سورت دی. تاسو سوي کنه ټول قرآن خلاصه ده ته ټول کتابونو خلاصه ده خو مختصر سورت ته خو د قرآن ټول مضامین پکې الله ذکر کړی دي په جامع انداز سره. نو دا د وجه د خصوصیت ته دا سی بل سورت اوس نشته چې داغه د خصوصیت دي ته وی امتیاز. دویم دا سورت ممتاز دی چې دا پورا نازل شوی دی. پورا د نورو سورتونو مبارک با لګ لګ آیاتونه وਹੀ راتله او دا په یوزل پورا الله سوره فاتحه را لګلې پورا په یوزل دا ردی امتیاز دی. دا رنګ دا سورت ممتاز دی په دې خبره چې هر موس کې مونږ دا وایو په هر رکعت کې ته هر موس په هر رکعت کې سوره فاتحه لوستل کېږي. دا ردی خصوصیت دی تاسو دبل سورت نشته نو سورتونو بدلې پکې او دا هر فاتحه ویل دي لازمی. دا رنګ دا سورت ممتاز دی په دې باندې چې دا تعلیم المسأله ده دا بتاو ستا د غوستنې طریقه خي اوس پرای شروع ست چې الله نو بسنګ غوستل کوي دا بتاو ستا غ خیدا صورت په دې ممتاز دی. او دا رنګ دا صورت ممتاز دی په دې خبره چې په دې کې د الله د حق بیان دی او د بنده د حق بیان دی. دا الله حق دا دی ایاک نعبد الا مو بخاصه عبادت کو د بل بنه کو او د بنده حق دا دی و ایاک نستعين چې الله نو مدد غواړي الله به تاسو سره مدد کوي. دا رنګ دا صورت ممتاز دی په دې خبره چې په دې کې د درو ډلو مختصر بیان دی. درې ډلې مختصر ذکر کی انعامت علیهم موضوعون علیهم او ظالمین تفصیل وال ترازی. وګوره دا د دې صورت خصوصیات شوه سلورمه خبره شوخه. آخری خبره تقسیم د صورت نو تقسیم تراشه سوره فاتحه په دریو حصو باندې مشتمل ده. اوس ګوره دا خلاصه چې تاسو یاد کړل کله سوره فاتحه تاسو ته یاد شو صرف لفظي ترجمه پاتې شو او دغه الفاظ او معمولی تشریح پاتې شو. نور فاتحه تاسو یاد شو چې دغه ګوره دا خبرې نو سوره فاتحه په دریو حصو تقسیم ده. اول حصہ د دې الحمد نواله تر مالک یوم الدین پورې دا درې آیاتونه دا ولنه حصہ ده. پدې کې الحمدلله سره د الله توحید بیانای او د الله رب العزت 15 صفات ذکر کړي. الله رب رحمان رحیم او مالک گویا الحمد داوا دا او دا الله رب رحمان رحیم مالک دا په دلایل دي. الله وی تعریفونه ټول زما دي ولی ذا لا یما ذرب ما ذرحمان ما ذرحیم ما مالک دا ولی ستا سو ان شاء الله دغه سي پوره کیږي. دوی مېشه د ایاک نعبد و ایاک نستعين دا وربسیا یاد پدې کې د الله د حق او د بنده حق بیان دی. د الله حق دا د ایاک نعبد او د بنده حق ته و ایاک نستعين تفسیر ورسره کو. او درې مېشه د اهدنا الصراط المستقيم تر ولد ضالین پورې پدې کې یو تعلیم او دعا دی. مونږ ته الله رب العزت د دعا چل خي چې دعا به مان څنګه کې روسه طریقه خایو او د درو ډلو مختصر بیان دی. انعامت علیهم یو ډله مغضوب علیهم دویم ډله او ظالمین دریم ډله. وګوره سورۃ په درو حصو مشتمل وي. الحمد نواله تر مالک یوم الدین پورې توحید او د الله رب العزت 15 صفات او دارنګ یا کنابود یا کنستعين دویم حصہ د الله حق او د بنده حق اهدنا الصراط المستقيم تر ظالمین پورې دریم حصہ د دعا چل را تخی او د درو ډلو مختصر بیان وکړي. اوس وګوره د 15 خبره چې تاسو یاد کړئ بس صورت تاسو ته کلیر شو. تا ترتیب مو پیژنده تا وجر تقدیم هم د ربط په ځای پیژنده تا امتیازات د صورت مو پیژندل نو تا تقسیم د صورت مو پیژنده نو بس پکې پاتې نه دي داوا د مو پیژنده. اوس بس لفظي ترجمه او د الفاظ او تشریح دا تعوذ او تسمیه تشریح مخکې مونږ کړي وخا. نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین دا الحمد دا دعوه ده او دا لله رب العالمین دا په دلایل دي.
او دا مالک یوم الدین نتیجه ده. چار کلام تعریفونه ټول د خدای توب خاص الله لره دي، ولې چې هغه الله دی، رب دی، رحمان رحیم دی، مالک دی. نو مالک یوم الدین کی نتیجه خی چې د ورځ د قیامت اختیار هغه سره دی، نو خاص هغه تر ور سره مدد شوایا، خاص هغه تر کو سجده کوا، خاص هغه حاجت روا مشکل گشاو غړ. بس پدې کې دا خبره ثابت ای ښا. خدای الحمد کې بعض خلق معنی کوي وی الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے یا ټول تعریفونه د الله د پاره دي. نو په دې معنی یو اعتراض راځي. اعتراض دا دی چې ته ټول تعریفونه الله لدی، نو دنیا کې خو مونږه تعریفونه کوو. مونږ کله د انسان تعریف کو چې لکه ساده کپړې ډېر ښکلي دي، دا خو د الله تعریف نشو، دا خو د بنده تعریف هم شو. او الحمد کې د څه ټول تعریفونه خو الله لدی، نو دا غوتا د الله صفاتونه کو، دا غوتا د بنده کپړو صفاتو کو، یا ته یو بنده ته ډېر ښکلي، نو دا غوستا الله صفاتونه کو، تر د بنده صفاتو کو. نو ګورئ علما وایي چې صفات په درې قسم دي. یو هغه دي چې انسان پورې خاص دي، لکه صرف د انسان د پاره دي، لکه سٹارټو پیستا کپڑے. او یو داسې دي چې د الله او د بنده منځ کې مشترک دي، لکه سمیع بصیر الله اوریدونکو دي، نو دا بندم غوړه کوګونه شته اوریدل کوي، دا مشترک دي. او صدا سي دي چې هغه صرف الله پورې خاص دي، هغه د الله نه سوا تبل چالانه شور کولی، او الله سره هیڅوک پاره کې شریک نشتا. نو دغه دلته هغه تعریفونه ته مراد دي چې الله پورې خاص دي. دا ابن عباس رضی الله عنه معنی کړی ده چې دنه د اولوهیت صفاتونه مراد دي، تعریفونه خدای توب تعریفونه ته مراد دي. اور د حمد مراد حمد قرآنی دی. حمد قرآنی دی ته وي قرآن کې چې کوم زموږ ګوره حمد راغلی داغه نمخ رسو بد الله صفاتونه، او دینه حمد قرآنی مراد دی. او پدې کې دا الحمد کې دا لام چې کوم دی درمیان کې واسطه ختمي، او په لله کې بیا د لام د تخصیص د پاره دی. نو معنا دا سره الحمدلله تعریفونه ټول د اولوهیت یا د خدای توب لله خاص الله لره دی بلنا. اوس معنا ټیک شو ښا، چا اولوهیت والا صفاتونه زموستا صفاتونه الله والا صفاتونه اغلا دغه ثابت دي، نو هغه مراد دي. خدل دغه حمد قرآنی مراد دي. لله لله د الہ نه ماخوذ دی، او الہ کم ذات ته وي. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو بسمت الدرر کې د ابن تیمیہ رحمه الله قول نقل کړی دی چې الہ چاته وي. فل الہ الذی یعلہ القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء. وی الہ اغ ذات ته وي چې زړونه دغه طرف ته میلان کوي، د ډېر کمال محبت نه، تعظیم او داغه دا جلال د وجه او د اکرام د وجه نه، او داغه نه د یری نه، او داغه نه د امید ساتلو د وجه نه. یعنی ګوره پتا چې کلم ساده سره شغټه استاد ډایرکټ د الله طرف ته میلان پیدا کی. لکه ګوره زلزلہ راشي کنه، تاسو ګوره هر سړی وی الله خیر، او زه ته چاوی لري چې ته داسې وایا، خو د خلینه به اختیار رضل ال طرف ته لاړ شي. ولید الله نه یره کی چې د الله په ما عذاب را مولي، هغه سره دومره مینه ده چې داغه تر اثر را ډیټي بل چاته نه را ډیټي، داغه دومره تعظیم کوي او داغه امید ساتي. او دغه ذات ته سوی الہ، الہ دغه ذات ته وي ښا. او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی الہ چاته وي، وکل من اعتمد فهو الہ. اے هر هغه څوک چې تا په اعتماد وکړو، چاو دی کولی شي، دی را رسیدي شي، دی زما حاجت پوره کولی شي، نو دا ستا الہ دی. دارن کل من خفتها ورجوته فهو الہ، کل من رایته فی ضر و نفع فهو الہ. وی هر هغه څوک چې ته یره کې ته تم ساتي، دا ستا الہ دی. او دغه رنګ هر هغه څوک چې ته یې نه چاو دی ما سره مال نفر کولی شي، مانا ضرر لري کولی شي، وی دغه ستا الہ دی. نو اوس ګوره چې دا ته الله نه کې او کو دیو بنده نه کې،
کوس د یو بنده باره کې تا دومره اعتماد کو چې نعوذ بالله دی اولاد برکات ورکي دا شرک الله سره کو ځکه الہ ته الله پرې خو او تا یو بنده باره کې دا سوچ کو چې فلان کې سه اولاد برکات ورکي فلان کې بابا ورکي فلان کې پیر سه ورکي دا ستا الہ شو تا الله پرې خو د بل باندې اعتمادو دارنګ تا د الله نه یره نه کوله ما فوق الاسباب او تا د یو غیر الله یو بنده نه یره کوله دومره یره چې ډېر یره نه طاقت سجدي شروع کړي دا خود الله حق خو ته یو بنده لا یره دومره وکړه چې هغه ته سجدي شروع کړي دا تا خپل الہ ومنه نو شرک الله سره دغه ته الہ ویل کیږي خا چې ته په اعتماد کې ته یره کې ته امید ساتي طاقت د نفع نقصان ذمہ دار غني دا الله غني صرف اور صرف دغه ذات ته سوی الہ نو الحمدلله تعریفونو ټول د خدای توب خاص الله لردی رب العالمین چاغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی رب دا رب العالمین دا اوس دلیل دی په دې داوا باندې دا الحمدلله داوا شو چې ګوره تعریفونه د اولوهیت خاص الله لردی بل نه دی ولی چاغه رب العالمین دی او د ټول مخلوق پالنهار دی پالون کې دی رب د تربیت نه ماخوذ دی او امام بیضاوی رحمه الله وی رب چاته وی تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا بحسب الاستطاعت الازلی وی یو سیز رسول کمال تا درجه به درجه بحسب استطاعت ازلی همیشه دغه سي لکه ګوره مونږ نو نطفه په شکل کې الله پیدا کړو بیا علقه بیا مصاب بیا دنیا ته ماشومان راوستو نو بیا ورو ځوانان کړو بیا بوډاګان بم کې واخره کې ومړ دا تربیت زموږ سو کې وګوره ورو غټي داسې دغه ذات تسوی لیکيږي رب دارنګ مفردات کې امام راغب هم وایي انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام یو سیز پیدا کول درجه به درجه تر اخر حد پورې دې ته رب ویل کېږي نو الله زموږ رب دې زموږ تربیت کوونکی دی او بیا تفسیر مدارک ولاوی هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء وهو اسم الله الاعظم وی رب چاته وی هغه ذات ته وی چې هغه ستا خالق ته په ابتداء ته اول پیدا کړي چا الله نو بیا ستا مربی دي ستا تربیت کړي په غذا سره تعالی روزیم درکې نو یا اخر کې وتا ته بخنم کوي ښا د غذا طرف وي چې پیدایم کړي روزیم درکله اخر کې چې ته توبه وباسه بخنم نه تکي دې طرف وي د رب تشریح په قران کریم کې راغلی دا تاسو کو قرانو کته کنام نو په قران کې د رب ډیره بهترینه تشریح راغلی دا ابراهیم علی السلام واقعا دا تاسو لګلاړ شي سوره شعراء 77 آیات دته وی تفسیر القرآن بالقرآن خا 1900 پارا سوره شعراء اور مویلو د تفسیر درې اقسام دي د ټولو نام بهترین قسم پکې تفسیر القرآن بالقرآن دی او زمو مشایخ دا پریفر کوي او دیره ترجیح ور کوي او اویایم آیات د سوره شعراء لګو ګوره واقع د ابراهیم علی السلام شروع ده هغه خپل پلار له خپل قوم له دعوت ورکړي چې تاسو د چا عبادت کوئ د دې بوتانو عبادتونه کوي د دې شکلونو او دې خصاصو اوریم نه نه فدر کوي د نقصان لري کولې شي نغي ورته دا زموږ پلانانو کول کړه نو ابراهیم علی السلام اوس ګورم ورته وی اخر کې دې 77 آیات کې فانهم عدو لي الا رب العالمین بشکا دا دوی چې دي یعنی دوی دا پرستش او عبادت دا غو زما دشمنان بشي او زما دشمنان دي الله رب العالمین سوا د رب د مخلوقاتنا زګور د رب العالمین نه علاوه د بل عبادت نه منم چې صرف د رب العالمین عبادت کوما نو زګورا طرف تشریح وته کوي چې رب تاسو پیژنې د تاسو د بوتانو ته سجدي کوي په خپل لاسونه جوړ کې او بیا پرستش کوي خو تاسو رب نه پیژندل کړه راشه زره رب خیم رب چاته وي ربو پیژنې الذي خلقني فهو يهدين رب غزاد چې زه پیدا کړې ما فهو يهدين مسقب ما تلارم خي رب هغه ذات وي چې څوک پیدا کړي ازما خالق ته نبي ابو ما ته هدايت هم کوي ما ته بلارم خي نبي وګورا والذي هو يطعمني
هغه ذات چې هغه مال خوراک را کوي ويسقين او مال اسقاک را کوي رازق هم څوک دی الله دی مال خوراک هم را کوي نو مال اسقاک هم را کوي دغه ذات طرف وای نو بیا وای وایذا مرضت فهو يشفين او کله چې بیمار شم نو هغه شفا هم را کوي اور شفا ورکوونکی څوک دی الله دی دغه ذات رب وای ښا تاسو خو الله نه سوا نور تبارک دا یقین ساتي نور په بارک دا تملاره چې او دیم شفا ورکینن الله ورکی نو بل ګره ولذي رب غزاد تی یمیتونی چې ما به مړکی ثم یحین به ژوند کی قیامت کې رب زماده ذات چې مرګ مغه په مارا ولی نو دوباره ژوندون مو مغرا کوي نو اخر کې وای والذي اطمع ان يغفر لي او هغه ذات چې تملرم چې ما ته بخنم کوي خطیاتی زما د خطاونو یوم الدین پروز د جزا باندې او زما رب داسې رب دی چې د قیامت پورس ما ته د خپل خطاونو بخنم کوي چې عقیده توحید سره زتلې وګوره د رب مکمل تشریح وته رب دې ذات ته وي خچ دا کارونه کوي رب دا مطلب دی رب العالمین په قران کې وګوره دا تشریح رااله العالمین عالمین جمع د عالم دا د الله نه سوا چې د سم تاسو تخاری وز دا عالم دی او تفسیر مدارک ولاوی العالم كل ما علم به الخالق من الاجسام والجوهر والاعراض وكل موجود سوى الله تعالى او سمي به لانه عالم على وجوده ودا سم چې د الله نه سوا تا تخاری دا ټول د الله په ذات باندې سری نخي دی دلایل دي دا عالم چې سمرن دی تا تخکاری د الله نه سوا چې سم تا تخکاری دا ټول عالم دی او د الله په وجود باندې نه خره چې ذات شته چې د پیدا کړی دا ټول عالم نو عالم دی ته وی خام چې الله نه سوا سمي او د ټول نظام کنټرولر هغه الله رب العزت دی دا سه بدبخت خلک هم شته په عالم کې چې اغي نعوذ بالله د الله وجود نه مني او د الله دا ذات نه مني چې نعوذ بالله د ارس روان دي نو دا بای نیچر په خپل باندې روان دي او په دې کې څوک داسې ذات نشته چې نعوذ بالله دا اپریټ کوي دا چلای یعنی د الله د وجود نو د ذات نه سدي منکر دي دا غړلې د سوی دهریان ایتیست دهریان وای وی د ارس چې روان دي دا بای نیچر په خپل روان دي او دا نعوذ بالله الله نشته د الله وجود نشته نو دا ډیر بی عقل خلک کی کم عقل خلک دي او ډیر داسې د عقل نه عاری خلک دي چې په دې الله پوهی نه نو امام ابو حنیفه رحم الله په دور کې یو دهریو نو دا څه وشو چا دهری دا خبره کوله چې د ارس بای نیچر په خپل چلی او نعوذ بالله الله نشته بس الله وجود نشته نو امام ابو حنیفه رحم الله ته چوي چې رجل دهری دی او خلکا د دین اسلام ناړي تاسو ګوره د سره خبرې وکي نو امام صاحب دل د مناظره چیلنج ورک چې تاسو سره زه مناظره کوم بس وخت کې خو ځلې شو ټایم خاص کړی شو او د سره د مناظره په باره کې اصول طے شو زه مقرر شو چې فلان کی زه ته سبب په دې ټیم باندې ځان دوه را رسو ټیک شو سبا شو د دهری اوس د وخت نه پیل رسیدلې اول ته موجود دی امام صاحب د خپل وخت نه لګ لیټ شو او لګ لیټ را ورسید نو چې امام صاحب کله هغه مناظرې زه تراغه امام ابو حنیفه رحم الله دا دهری وته وی چې رجی تاسو دومره لوی امام یو د وخت پابندی نه کوي وګوره تاسو وخت یو خود لوراله په ول ټیم باندې او ته وی امام صاحب الګ ته په ما اعتراض خو کې چې وخت نه لیټ رااله او تاسو قرانو کې چې دا لیټ ولې شوما زه خروتي وختي او په خبره لیټ کړم او وی وی خبره داسې وا زه چې کله راوته ما او دې زه تر اتلم نو دې زه ته در رسیدو د پاره زمونږ لار کې او سین راځي
او زه به کشته کې کېناستم او دلته به راتلم. نو زه چې کله سیند ته راووتم ما وکتل یو کشته والا هم نشته. مانکي هغه کشته چلونکي ته ویل کېږي، یو قسم هلته موجود نشته. نو زه ډېر حیران شوم چې ما خو سړي له وخت ورکړی دی او زه به رسم او دا مانکي نشته، کشته هم نشته، نو زه په څه کې ځم؟ دا خو سیند دی. وی په دې کې زه داسې فکرمن ولاړم چې یو اره راله په خپله باندې، ارني لرګي چې کټ کوي، دا راله او یو اونې کټ کړه په خپله باندې، او نه بیا دې ارې ټوکړې ټوکړې کړه او بیا شروع شو کشته جوړول ته شروع کړه. نو په خپله باندې کشته جوړه شوه. نو هغه کشته کې زه کېناستم بغیر د مانکي نه کشته دلته تعالی راورسولم. دهري ورته وایي امام صاحب ته خو ډېر لوی امام یې، خو ډېر غټ دروغ دی وی. ته دومره غټ دروغ چې په خپله اره راله، په خپله ونه کټ شوه، په خپله کشته کټ شوه او بیا په خپله تر هم رسولې بغیر د مانکي نه. واه امام صاحب ورته وایي ما مناظره وګټله. اوس دهري پوه نه دی چې دا ما څه ووی. ورته یې ولې؟ وی ګوره ته یو معمولي کشته وړه بغیر د جوړونکي نه او بغیر د مانکي نه نه منې. ته وایې چې نه دا به چا جوړه کړې دی به یو خالق او پیدا کوونکي او جوړونکي وي، ته دې به څوک چلونکي وي. ته دا وړه کشته نه منې، زه دومره غټ کائنات څنګه بغیر د چلونکي نه ومنم؟ دا دومره غټ کائنات، دا ځمکه اسمان، دا ورځ او دا شپه او دا غرونه او دا دومره مخلوق له رزق ورکول، دا یو ذات شته که نه؟ او دهري بس پوه شو چې دا خو یو ذات شته که نه، خو ما مننه. نو امام صاحب پړ کړ. ته یې آینده کې دا سونه وی چې نعوذ بالله باینې چرر سره روان دي. ته یو وړه اوس دا ګړی چاته ووایه که نه چې دا ګړی ده او دا په خپله جوړه شوې ده بغیر د فیکټرۍ نه او بغیر د سیل نه دا چلیږي. دا هر سړی وایي مړه دروغ وایي، ستا عقل کار نه کوي. هغه ته پته چې دا یو کپنۍ کې به جوړه شوي او دا یو سیل به جوړ شوي او هغه سیل به په دې کې اچې نو دا به یې چلی. جو دومره معمولی شی ته د اپریټر نه بغیر نه منې او دومره کائنات څنګه بغیر دا واجب الوجود ذات نه منې؟ یو ذات شته که نه؟ نو ګوره عالم الله نه سوا چې دا سم تا ته ښکاري دا عالم د خو دهریان په دې کې د دې نه منکر دي ښه. او دا عالم د الله په وجود باندې دلیل دی. دا ورځ او شپه، دا غرونه، دا بوټي، دا هر څه د الله په ذات باندې دلالت کوي. دا عالم د الله په ذات باندې څه دی؟ دال دی. نو الحمدلله تعریفونه ټول د اولوهیت خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکي د ټولو مخلوقاتو دی. او د عالم تشریح لګو غوره د قرآن نه اومغه سوره شعراء کې لګو غوره. سوره شعراء 23 نمبر آیات 1900 پارا راشه عالم څه ته وایي؟ عالمین تشریح قرآن کړی ده. 1900 پارا سوره شعراء آیت نمبر 23 درشتم نمبر آیات 23 نمبر آیات. دلته د موسی علیہ السلام فرعون سره مکالمه روانه ده. اوس فرعون وی انا ربکم الاعلی، زخل رب ما او زما قانون به چلیږي. نو موسی علیہ السلام ہوتا رب العالمین تذکرہ کوي چې نه هر څه پالون کې رب دی، رب العالمین دی. رب العالمین چې کوم دی تم پیدا کړي او په عالم کې تم راځي او ته پوهېږي انتظام ته رب وې. نو دی ورته وایي فرعون وګوره 23 نه قال فرعون وما رب العالمین. فرعون وی څوک چې رب د مخلوقاتو. اوس د رب ته پوس کړی دی خو موسی علیہ السلام پوه شو چې دی عالمین نه پیژني نو دی رب سو پیژني. نو راشه اول ته د عالمین تشریح شروع کا چې عالم وپیژنه چې ظالم ته کوم په عالم کې په مخلوق کې ته په خالق کې نه په رب کې نه، نو بیا به ته خالق پیژنه او رب پیژنه. نو دې د وجه نه موسی علیہ السلام دته شروع کړي د سنام د عالمین د شرینا. وګوره موسی علیہ السلام ورته وایي قال رب السماوات والارض. وی موسی علیہ السلام رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی. وما بینهما وغه چې په منځ د دوانو کې دي.
ان کنتم موقنین که چرې تاسو یقین کوونکي یې ای زما رب خدا اسمانونو د ځمکې او څه چې پدې منځ کې دي د هغې ټولو رب دی. مطلب دا په دې عالم کې تم راځي اسمان او ځمکې منځ کې خو تم ولاړې که نه ته ځان ته رب وې نو ته رب نه ته عالم کې راځي. رب العالمین دا هر څه پیدا کړي دي هغه د ټول کائنات رب دی که چېرې یقین کوئ. اوس فرعون چوکتل چالکه د موسی علیہ السلام خدا خلق را اړی زه خو خلکو ته یم چې زه رب یم او زه قانوندان او زما قانون به چلیږي مصر کې او دا موسی علیہ السلام خو ګوره دلایلو سره دا ټول مخلوق را اړی نو مش اعتراض کوي. قالو وی فرعون لمن حوله هغه چا ته چې د غیر چا پیرو الا تستمعون آیتا سنوره آیتا سوره د خبره الکه تاسو رد د خبره اوره مطلب دا د خبره په د باندې ګډوډولا او ځکه موسی علیہ السلام ورته تشریح د مضاف الیه شروع کړه ځکه قانون دا دی چې مضاف الیه ته وپیژنې نو بیا به مضاف پیژنې. غلام زیدن غلام د زید نو ته چې اول زید وپیژنې خو بیا به غلام پیژنې کړه نو دغسې چې عالمین وپیژنې ته بیا رب پیژنې نو ځکه ورته د عالمینو تشریح شروع کړه. نو څه موسی علیہ السلام چې کله خبره شروع کړه نو فرعون په اعتراض کوي او اعتراض په دې کوي چې قال ربکم رب آبائکم الاولین اے رب ستاسو دی او رب ستاسو د مشرانو ډومبنوم دی او ستام رب دی او ستا چې کوم مشرانو د غیم رب دی خو ته پیژنې نه. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون بیا فرعون راودانګل بېشکه دا رسول ستاسو هغه رسول چې تاسو سره لېږلی شوی دی لمجنون نو خامخا دی خو لیونی دی. ای زه ورته یو خبره کوم او دی بله کوي زه ورته یم رب العالمین څوک دی ما ته عالم ښیي او تشریح د عالمین یې شروع کړې ده. دا اوس فرعون د خلکو هغه مخ اړی او مطلب یې دا دی چې راشه خلک په بلې خبره کې اخته کما خو موسی علیہ السلام خپل خبره نه پرېږدي. دا مناظرې اصول دي چې کله مناظره کوي نو خپل موقف به نه پرېږدي خبره به نه پرېږدي. دا بدعتیان اکثر دوی څوکي د بحث نه سړی اړی بلې خبرې ته خبره به یو شروع دي به تا ته وایي نه که نه هغه بله مسله څنګه ده ورته بلې سره بیا ګورو اول دا پهلنی حل که بیا دا ما سره سیکوینس کې وچلوه نو داسې کېږي. نو اوس ګوره موسی علیہ السلام نه د خبرې توجه نه ورکوي دی لګیا دی خلکو ته اوتې بوتې وایي او وایي نه. قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون وی موسی علیہ السلام رب د مشرق هم دی او د مغرب هم دی او هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم تعقلون کو دا عقل نه کار اخلی اے رب د مشرق او مغرب هم دی او څه چې د مشرق او مغرب په دې منځ کې دي یعنی تم د مشرق او مغرب منځ کې تم عالمي رب هغه د غم ستا رب دی. اوس ګوره دی ورته واضح کړه چې رب هغه صرف الله دی او ته رب نه دا ټول اطراف یې ورته وښودل ښه چې ګورې هر طرف ته ته ګورې نو تا ته به رب ملاویږي او دا ټول دغه عالم دی نو دا عالم یې ورته خوښه عالمین دغې ته وایي. نو ټول تعریفونه د خدایتوب خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکي د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی. رحمان او رحیم دا د الله صفات دی او د رحمت نه ماخوذ دی. بیا په دې کې فرق دی رحمان چاته وي رحیم چاته وي دا دواړه په دې دعوی دلایل دي ښه تعریفونه د الوهیت خاص الله لره دی ولې هغه رب العالمین دی نو سو هغه رحمان او رحیم هم دی. امام ضحاک رحمه الله وی رحمان دی آسمان والو باندې او رحیم دی په ځمکې والو باندې. عبدالله ابن مبارک رحمه الله وی رحمان هغه ذات ته وی چې احسانات کوي او رحیم هغه ذات ته وی چې عذابونه مصیبتونه لر کوي دغه ذات ته ویل کی. تفسیر مدارک والا وی رحمان الدنیا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحیم الآخرہ لأنه يخص المؤمن. وی رحمان دی په دنیا کې الله ځکه دنیا کې داغه مهرباني عام د مؤمن او کافر ټولو ته رزق ورکوي او دغه رنګ رحیم دی په آخرت کې ځکه
چې هغه خاص په مؤمنانو برحم کوي بیا او په کافرو باندې کوي رحیم ذات دی نو رحمان دی په دنیا کې په مؤمنانو کافرو ټولو خو رحیم به په آخرت کې خاص په مؤمنانو باندې دارنګ بل معنا مفسرین کوي چې عام مهربان دی 200 دشمن ټول له رزق ورکي خو خاص مهربان دي صرف په دوستانو باندې خصوصي انعامات په دوستانو کوي بیا او یو بل معنا مفسرین وکړي دا چې ګوره رحمان هغه ذات ته وي چې هر چاله رزق ورکي او هر چاله اندامونه خپې لاس وګونه سترګې ورکړي دي خو رحیم هغه ذات ته وي چې هر چاله دغه مناسب رزق او مناسب اندامونه ورکړي وګوره انسان له انسان مطابق لاسونه غوګونه سترګې پوزه خله خپې ارسه ورکړي زناور له داغه مطابق نو دارنګ آتی وګورا آتی له داتی مطابق خړتم نو میګی له د میګی مطابق نری وزن وړو کې او ښکاریم نه اوس کو دا سوي چې میګی له داتی غوګونه ورکړي وي نو دون ابو غوګونه به دومره سونه بد وخارې ده څنګه عجیب شی وخارې ده یا الله دې نه کې مونږه زمونږ د پوزه خړتم وي نو سړی به څنګه ښکارې ته ډېر بدی وخارې ده نګور الله رحیم ذات دی رحمان دی هر چاله آزار رزقونه عام ورکړي دي خو رحیم دی بیا هر چاله دغه مناسب اندامونه او دغه مناسب رزقونه ورکړي دي انسان له انسان رزق ورکړي زناور له زناور روزي ورکړي او حشرات له د حشراتو مطابق رزق ورکړي میان له د میانو مطابق رزق ورکړي دې ته رحیم ذات وایي ښا نو رحمان رحیم دغه مطلب دی او بل معنا دا د رحمان چې غواړي نو درکې رحیم چې نه غواړي بیم درکې داسې ذات دی رحمان دې ته وي چې غواړي نو دروي کی او رحیم دې ته وي مؤمنه کته نم غواړي الله درکې دا ګور نه بعض اوقات څوک دعا نه کوي بیا په الله رحمونه کوي ارسه ور کړی نو دا رحیم دی او حدیث کې راځي څوک چې د الله نه غواړي ملم یسر الله یغضب علیه د الله غضب په د باندې مطلب د الله نه بغسل کې الله به خصوصي مهرباني کوي کو نم غواړي نو بیا الله دې بندنه د مولد په تور داسې ور کوي ولخه نو الرحمن عام مهربان دی او الرحیم خاص مهربان دی بیا قرآن کریم کې ډیره تشریح دې راغلي دا موږ سره وخت چونکی کم دی نو موږ مختصر وایو خکنه مالک یوم الدین مالک اختیارمند یوم الدین دروز د جزا دروز د بدلی مالک پدې کې دوه قرات راغلي دي تفسیر دې املا او مامنا به الرحمن باقي کې دا ذکر دي یو قرات ته مالک او بل قرات ته ملک دا دوه قراتونه راغلي دي ملک ویل کېږي بادشاہ ته او مالک ویل کېږي اختیارمند ته نو د ملک په ځای مالک قرات ویل دا بهتر دی ځکه ملک بادشاہ عارضی کرسی ده بادشاہ بدلیږي نن یو بادشاہ دی سبا بل بادشاہ دی پرون عمران خان وزیر اعظم نن شهباز شریف ته د بادشاہانو کرسی سکیږي بدلیږي را بدلیږي خو مالک څوک چې د یو ځای مالکی نغا زید اغوی لکه یو زمکه ستا دا ته مالکی دا ستا ته نه بل څوک نشي غسته چاله ګلس کاله بعد خوښه انا ستا زید نو دا مالک قرات بهتر دی خان او حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله قران کریم په حروف او 7 حروف یا لهجو باندې نازل کړي دي او دا سشتا خو مخکې دا سی و چې قبایلو ته اجازه تو چې په کومه لهجه کې وی دی ویلی شي خو بیا وروستو عجم په دوی کې جمع شو په عربو کې نو عثمان غنی رضی الله عنه یو فوج لګلو او هغه فوج کې چې کوم امیرو نوای خطر ولګلو عثمان غنی رضی الله عنه ہوتا چې دلته خلق د قران کریم په دې لهجو کې اختلاف کوي یو ویتا ټیکونه بل ویتا ټیکونه وي یعنی وہ حروفو کی دی کوئی اختلاف پیدا کی دا بیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صرف قریشی لہجہ کی دا قرآن راجہ مقداموں چو سوائیو
دا قریشی لهجه کې الله بیا عثمان غنی رضی الله عنه جمع کو چې په دې بتا سوای او په بل و بیا نه وای نو مالکی الله اختیارمند یوم الدین دروز د جزا الدین ولکی کې بدله او جزا تا او دین نوم دی د قیامت په نومونو کې یو نوم دی د قیامت د ورځې مختلف نومونه راغلي دي یو پکې یوم الدین هم دی او د قیامت راتلو مقصد هم دا دی چې الله جزا او سزا دا به ورکوي ځکه قیامت پر راځي د دې لپاره چې عدل او انصاف وشي چا ښه اعمال کړي دي له ښه بدلې به الله ورکوي چا ګناونه کړي دي بد اعمال کړي دي له الله سزاګانې ورکوي قیامت را نشي دا به بې انصافي وي ځکه الله وایي دا یوم الدین ورځ د جزا ده ورځ د بدلې ده نو لہذا قیامت په قائمو ما قیامت برازي او په دې مالک یوم الدین کې ردم دې په دې خبرې چې مشرکانو کې یو عقیده وا هغه ته به شفاعت قهري ویل کېده دی به زمو خدایان دا به موږ په زور د الله نه خلاصي د قیامت پورس موږ کو ارنګ عملو کو بس موږ د فلان کی سه عبادت کو د فلان کی سه پنوم منخت ورکو د فلان کی سه ته سجدي کو زمو خدایان دا به د قیامت پورس په زور موږ د الله نه خلاصي موږ به جنت ته بوزي الله په دې جمله کې رد کی په دې آیات کې مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک الله وی زما اختیار به صرف زما چلیږي د بل اختیار ستاسو خدایانو ولته نه چلیږي ښا دنیا کې نه چلیږي خدا صرف ستاسو ذهني اس یو خیال لې ارس غزکم الله وی نو قیامت پر ز مالک ما او زما بادشاہت به چلیږي لمن الملک اليوم اغاواز وکي الله کنا سوره مومن کې راځي نن د چا بادشاہی دا لله الواحد القهار داغه الله چې یو زور ذات دی نو چې چا باندې الله باندې د چا زورم نه چلیږي او هیڅوک په زور سود الله نه خلاصول نشي دا رد شو دغه شفاعت قهري د عقیده ګوره یو شفاعت اذنی دی چې په اجازه باندې شفاعت هغه اول نبی علیہ السلام بکی شفاعت کبرا او بیا د امت عالمان قاریان دوی به کوي خو چې عقیده توحیدی او چاره چې شفاعت کی اب موحدینی ناغه شرطونه دی پکې نو بهرحال دې کې رد نه داغي شفاعت قهري د عقیده نو مالک یوم الدین اختیارمند دی دروازه د جزاء او د قیامت وګوره دې چې پورې د سوره فاتحه اولی څخه ختم شو الحمدلله دا داوا او دا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په دلایل او اخر کې نتیجه ثابت کړه چې اختیارمن الله دې نو اولوہیت تعریفونه ټول الله دې بل نه دي توحید په دلایل ثابت کې سره د نتیجې او سره بسې دوی مېسا ایاک نعبد و ایاک نستعين در دې صورت دوی مېسا د په دې کې د الله حق او د بنده د حق بیان دی د الله حق ته ایاک نعبد او د بنده حق ته ایاک نستعين مخکې آیاتونو کې سره ربط هم دادي مخکې داوره توحید او باغې باندې 15 صفات د الله رب العزت بیان شو دلته اوس دا نتیجه مروباسي چې ګوره هر کله ته په دې خبره پوه شوې چې الله د اولوہیت تعریفونه ځکه خاص کړي چې هغه الله دې رب دې رحمان دې رحیم دې مالک دې نو ایاک نعبد او سوې خاص الله زبتا ته عبادت کو وایا ایاک نستعين اے الله خاص تانه مدد غواړو د بل نه ونه غواړو دې کې دغه د توحید ته هم اشاره ده دا یاد چکم دی دام نتیجه را د مخکې ثمره دلایل ده او مخکې غایب خبره به اوس مخاطبه ده او تفسیر ابن کثیر والا د دې آیات حواله سره وی بی الفاتحه سر القرآن وسرها هذه الكلمه وی فاتحه د ټول قرآن یو سر او راز دی او د فاتحه سر او راز او مرکزی څنګه جمله ده ایاک نعبد و ایاک نستعين دا ثمره دلایل دا ده خدای مخکې دا دلایل په توحید باندې او ثمره اوس دا ده نو دا سر د قرآن نه خام
او د قرآن راز دی. دغه رنګ مدارج السالکین کې علامہ ابن قیم رحمه الله وی هاتان کریمتان تجمع الادیان کلها الیه. وی دا دو کلمې چې کوم دی یا کنعبد و یا کنستعين دا ټول دین چې کوم دی دا پدې کې راځم دی ټول دینونه ځکه دا ټول دینونو خلاصه ده. حدیث د مشکات کې راځي حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه متعلق دی وی ورځ نبی علیہ السلام سره پسورلې باندې شاته ناستو نو یمات نبی علیہ السلام आवाज وکړو چې اے معاذ ایما ورته وی چې لبیک وسعدیک یا رسول الله اے د الله پیغمبره زه حاضرم حکم کوي زه حاضرم او سویل غواړي. نو یمات نبی علیہ السلام فرمایل هل تدری ما حق الله علی عباده وما حق العباد علی الله. وی معاذ تدا په خبره پويږي چې صد الله حق ته په بندګانو او صد بندګانو حق ته په الله باندې. نو یما ورته وی چې نه زنه پويګم الله او رسول خپ ويږي. نو یما ته نبی علیہ السلام فرمایل چې فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. دا الله حق په بندګانو دا دی چې دا بندګان به د الله خاص عبادت کوي او غسر په دې عبادت کې به هیڅوک هم نه شریکوي. دا د الله حق دی. ایاک نعبد. او د بنده حق څه دی؟ وحق العباد علی الله الله يعذب من لا يشرك به شيئا. الله حق په بندګانو دا دی چې چا الله سره شرک نه کو نو الله با دې چې کم دی د لبا عذاب نه ور کې دی به د عذاب نه محفوظ ساتي. دا د بنده حق دی. دا ماته نبی علیہ السلام فرمایل. او بیا تدی ایاک نعبد و ایاک نستعین معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کړی دا. ځکه په دې جمله کې لغور کوي د عربي د ګرامر په روس سره دا ایاک چې کوم دی مفعول دی دا مخکې شوی دی. ور جمله چې جوړیږي د درو خبرونو جوړیږي یو فعلی بل فاعلی او بل مفعولی. تاسو په انګلیش کې څنګه وایي یو چې کوم دی وربي او دویم سبجیکټ یو بیا دریم ابجیکټ وي د سیدینه بیا جمله سنټنس جوړیږي. تاسو په انګلیش ګرامر کې امدا سوای نو دقه سي اخر کې ابجیکټ راځي. اوس د ابجیکټ ز اخیری دی او دا چې ته په اول کې وروړي نو د عربی د ګرامر په روس سره چې کوم سیز اغا روست ویوته مخ کې وروړي تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص. دا قاعده ده چې کوم سیز داغي نمبر روست او تا مخ کې تروړو نو بیا به د خاصوالی معنی پیدا کوي. نو د ایاک اخره کې پکارو خودل د مخ کې چرول دي نو د کې د خاصوالی معنی پرته ده. دلته معنی وسنګ کې ایاک خاص تا نعبد الله مونږ عبادت کو نه د بلچا و ایاک او خاص تا نه د بلچا نه نستعين مونږ مدد غواړو. دا معنی دا معنی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې رسوي اغي وی نعبدك ولا نعبد غيرك وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك. اے مونږ به عبادت ستا کو الله او عبادت باندې کو ستانه علاوه د بل چا دارنګ مونږ به خاص ستانه مدد غواړو او مدد باندې غواړو ستانه علاوه د بل چانم. نو دا معنا ده عبادت سو خالص پیور او سوچه عبادت د الله کول. خبیا عبادت د الله خالص سوچا د څنګه بکې نو قران کې ډیر عجیب مثال خودل شوی. الله وی زما عبادت مال څنګه خاص کا بندا مال څنګه تداس عبادتو کا چې بالکل پیور او خالص وي. نو سورہ نحل لګو غره 44 آیات 14 و پارا 16 سی بار راوړل عبادت ایاک نعبد تشریح لګو غره.
66 आते खा 66 नंबर 66 अल्लाह फरमाई 66 नंबर आज सूरह नहल 14वां पारा दलता अल्लाह फरमाई व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहि मिन बैनि फरसिन व दमिन व लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाई गोरे ढेर अजीब आयात खा व इन्ना लकुम और बेशक अश्तस्तासु द पारा फिल अनामि पदे डंगरो सारो की लाइब्रतन खामखा इब्रत नुस्खी को मुंगस को बता सुबान मिम्मा दागसनाम फी बुतूनिहि च पखेटो दे सारू की दी मिम बैन फरसिन पमंजागा खुशयानो की वदमिन व मंजागा विनु के लबनन पे खालिसन खालिस और साइगल लिशारिबीन दा पासाने सर तिरिदुन की द बारद स्कुन को या ख्वान वर्कउन की स्कुन को ताम अल्लाह वही सारो नजता सिंह खालिस पैदल कोमा सारो पर खेट के यो तरफ ता गोशयान प्रति दी सूटी दी गंदगी दा बल तरफ ता वीन दा सरे वीनी दी और ददी गोशयानो और द वीनु पदे मंस की स्पिन पे अपराधी बिया चकल आगा पेता सोल शे पलूखी की नो तासो गोरे पदी की द वीनी रंग नी पदी के द गोशयानो बुई नी खालिस पैदल सफ़ा सुच स्पिन दरकब बिया दस पे चितेस की बुढ़ेम्स की जवानेम्स की माशूमेम्स की द मरीज़ो सेहतमंद और टोलेस की उगोरे सुम्र खस्ता खालिस सूच पे तासुल दर को तस बयान दा न मने जमा एहसान नो गोरे सिंह चता सुलदा पे दुम्र खालिस प्योर दर कोमा दक से जमा इबादत हम खालिस के मासर दुम्र मिलावट हम पे इबादत क्यों न की शिरक न की मासरा दउने वे अल्लाह मर सकी उदा प्लान की बाबा से वेम कई दउने वे अल्लाह कई खुना प्लान की फिर से वम बगे बानी पुईगी दाना चे अल्लाह तम रुको सजदा के और चौथ पदरगाह बानी सजदा रुको के जी हुजूरीम के दबल खैरुल्ला ना 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 अल्लाह सरब इस सिफत के न पजात की न प सिफ़ात की न प कारुन की न पजात न प आसमाओं की इस मखलूक क नबी दे क वली दे क पीर दे क फ़कीर दे क नूरी मखलूक थे क नारी मखलूक थे और कागा जिन दे क इंस थे इस पमने शरीक अल्लाह सा दस खालिस अल्लाह इबादत का खा नगोर इया का नाबुदा मतलब थे खा इया का नाबुदो खास ता नाबुदो अल्लाह मुंग इबादत को न बल चाहता इबादत चिकम दे द आइन बेदाल मादा द अब्दुल विलिकीगी आजिज़े था जजान इंतहाई आजिज़ गणल और बिया मदारिजुस्सालिकीन के इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तफसीर जवाहिरुल कुरान की शेख गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह दा तारीफ़ लिखले दे वी अल इबादतु इबारतुन अनिल एतिक़ाद व शऊर बिअन्न लिल मअबूद सल्ततुन गैबियतुन ए फिल इल्म व तसर्रुफ फ़ौक़ अल असबाब यक़दिर बिहा अला नफ़ व ज़रर फ़कुल्लु दुआए व निदाइन व सनाइन व ताज़ीम यंशअ मिन हाज़िल एतिक़ाद फ़हिय इबादतुन। युगुरा इबादत इबारत रदी खबर ना चे अग शऊर अवगा एतिक़ाद चे बेशक यो माबूद गैबी तसल्लुत पमा बने हावी दे दगा द इल्म व तसर्रुफ यो ज़ात शता चे पमा बने हावी दे अते चे गुनाह तलंडे के ज़मीर ताले व इलारम दर कई समशा अल्लाह दी गोरी तुझकले यो गला के तुझकले यो बंदर नुकसान वर के उता तरह ज़मीर वही मक वदाकार वली तासर दायरी च अल्लाह मीनी मा सर हिसाब किताब की रुदयो ज़ात गैबी तसल्लुत पताबाने दबर दे दसियो दगा तो मुतसरिफ गणे आलिम गणे फ़ौक़ अल असबाब और ताका द नफ़े नुकसान ज़िम्मेदार गणे नो शुक्र दासी ओ ज़ात चदागा गैबी तसल्लुत ता पजान बाने हावी कड़ी आओ पदी अक़ीदा बाने हर निदा हर चगा हर आवाज़ और हर ताज़ीम च पैदा की नो अगा बस इबादत थे उसो गोरा कदाते दे पीर से बारह के दा एतिक़ाद जोड़ के प्लान की पीर से वाला का कुमादा हरकतों को जमा पीर से कमने जमा दा हाल न खबरीगी अब मात नुकसान हो रहा उस अल्लाह पजेता दागा बारह के अक़ीदा सातला
یا د زیارت باره کې دا عقیده وساتله چې چرته ما د فلان کې کارو کو غل مې منښت یو نړه نو کټ را باندې اړې فلان کې بابا استاد یو بابا باره کې دا عقیده وساتله چې دې زما د حال نه خبر دی او دې ماته نقصان را رسول شي نو دا تاغله عبادت وکړو او چې الله نه وګڼي دا الله عبادت ته وکړو عبادت دی ته ویخه عبادت ګوره بیا په درې قسمه دی دا ډېر اهم تقسیم نه دا لګ یاد کې ښه ډېر آسان هم دی عبادت په درې قسمه دی یو ته وی عبادت بدنی چې پای کې د جسم ستاو کړيږي او ستا د جسم هغه افعال به استعماليږي لکه مستکه ستا جسم په دې کې کړيږي دغه رنګ رکوع کې تر رکوع لږ ستا جسم کړي سجده کې دا ټول د جسم عبادت دی دا مونږ دې ته وی بدنی عبادت دویم دی مالی عبادت چې پای کې ستا مال استعمال شي لکه نظر زکات خیرات صدقه دا مالی عبادت دی دریم دی مرکب عبادت چې پای کې دا دوه استعمال شي مال جان لکه حج ته اوس پیسې هم لګي حج لبزي او ځان مم کړي بیت الله شریف ته ځان رسې کنه لکه جهاد پیسې مم ورکي او خپل ځان مم کړي کنه بیا د بدن د عبادت په درې قسمه دي یو ته عبادت بالجوارح هغه عبادت چې د اندامونو عبادت دي ستا د اندامونو پکې کړي ستا الله خپې لکه موږ کې دا د سکیږي دارنګ ستا جبه په ذکر باندې لوندي او رسول زمان عبادت کې راځي خو جوارح چې کوم نه د خپې لاسونه چې پکې ستا استعمالي او بل دی عبادت باللسان دغه ذکر چې ته کې د جبه دا باللسان د جبه عبادت دی او دریم دی عبادت بالقلب د زړه عبادت نو د زړه د عبادت دا بیا تقسیم دی درو خبرو ته یو ته وی خوف بل ته وی امید او بل ته وی محبت نو چې کله دا درې وړه راجم شي خوف امید محبت نو دینه د زړه عبادت جوړیږي ګورم دا درې قسمه د زړه عبادت چي دي چې یره بند الله نه کې پزړه کې محبت پم پزړه کې الله سره ساتي او تم وند الله نه ير لري دا بیا په خپل کور کې په دوه قسمه دي یو ته وی خوف ما فوق الاسباب بل ته وی خوف ما تحت الاسباب تقرنګ د امید هم دی ما فوق الاسباب امید ما تحت الاسباب امید دارنګ محبت هم دی محبت ما فوق الاسباب محبت او محبت ما تحت الاسباب محبت اوس وګورئ دې مثالونه زتا اوس تخیمه خوف ته د زړه عبادت یره ده دا په دوه قسمه دي ما فوق الاسباب ستوي ما تحت الاسباب ستوي ګوره ما تحت الاسباب دا دی چې یو دشمن دی ستا دشمن دی او هغه موجود دی او ته پوهیږم چې زه په دې لاره لاړ شم نو اسنه دشمن مې وویني نو ما به مړ کړي نو دنه اوس دا یاره د اسبابو ما تحت دا جایز ده خو داسې یاره ما فوق الاسباب چې اسباب نشته په سترګو سخکاري نه او ته اسی به سوي یریږم لکه اوس دې ځکه څوک نشته خالی دی ته یاره زیریږم ما سي به او بیا دومره یریږي چې نعوذ بالله ته د ډېر یری نه غیر الله ته چغې وکړي او غیر الله عبادت شروع کړي که یاره د فلان کی په نوم می دا نظرانه ورنکړه هغه مونږ ته نقصان رسي اوس دا یاره وګوره ته فلان کی پیر صاحب زما د حال نه خبر دی کو داغه په نوم می منښت ونکړه نو راځي ما ته ډېر غټ نقصان رسي اوس الله تعالی د اختیار نه دی ورکړی چې ته نقصان ورسوه داغه نه دا یاره وکړه ما فوق الاسباب یاره بس صرف د الله نه کې چې ما ته نفع نقصان سوګرا رسول شي الله ما ته بل سنا او اسباب د دشمن موجود دي ما تحت الاسباب هغه یره ته کې دي شي امر لړم تولید نو ما تحت الاسباب تولید هغه نه بیره کې اوس یو شی شته نه او تاسو یې یریګم یا د ازیاسي درون دي دا بازي خلک اسی وي نه چې سری دلی ني تاسو کتلی نه دي نو دا یره به صرف د الله نه کې د بل چانه باندې کې دته وي هغه خوف ما فوق الاسباب صرف الله له
دارنګ دویم دی امید هم په دوه قسمه دی. ما تحت الاسباب امید دی ته وایي چې یو کس ته پیسې وسري دي او ستا پیسو ته ضرورت دی او ستا قرض ته ضرورت دی، تا وایي چې او د فلانکي سره پیسې شته نو امید ته ساتم یاره ورځم او پیسو مطالبه دې کوم کېدای شي قرض راکړي. دا امید د بنده نه کولی شي ځکه اسباب ما تحت دی. یو امید داسې امید دی ما فوق الاسباب چې اوس سم نشتا او نو اسباب ښکاري او ته هسې به ستمې لرې ته فلانکي بابا مال اولاد راکوي، فلانکي پیر صاحب هغه مال برکات راکوي. اوس نه پیر صاحب سره د اختیار شته نه بابا سره د اختیار شته، دا صرف الله سره اختیار دی چې سشته نه اسباب او امید به ته صرف د الله نه ساتي د بل نه. نو دې د وجه نه د الله خزانې مونږ اینو نه خو یقین پې کوو د الله خزانې ډېرې زیاتې دي، هر چاله اولاد ورکوي، هر چاله برکات ورکوي. دا ما فوق الاسباب امید دا به صرف د الله نه ساتي او د مخلوق نه نه ساتي. نو زمونږ اکثر عوام خلک څو کی امیدونه د غیر الله نه شروع کی ما فوق الاسباب. یره جی فلانکی صاحب چې کوم دی هغه مدد کی، فلانکی صاحب چې کوم دی اولاد برکات ورکوي، فلانکی صاحب چې کوم دی بیماری ښه کوي. نه الګ چا ویلی چې دی بیماری شفا ورکوونکی، دا خو ته ما مشهور کړی شفا خو الله ورکوي. دا خو هسې ستا ذهن کې یو خیال راغی چې فلانکي صاحب داسې کوي، نه دا امید به د الله نه ساتي. دا قرنګ محبت هم په دوه قسمه دی. یو ما تحت الاسباب محبت دی، سړی مور او پلار ښځې بچو سره مینه کوي، دا ما تحت الاسباب مینه ده، دا جایز ده. یو ما فوق الاسباب دی چې ته یو غیر الله سره د الله نه سوا یو پیر صاحب سره یا یو زیارت بابا سره دومره مینه وکړي چې هغه د سجده وکړي د مینې نه، دا اوس شرک ته وکړو. دا محبت ما فوق الاسباب دا به صرف الله سره کې، الله نه سوا بل ته به سر نه راټیټې، الله نه سوا بل ته به سجده او رکوع نه کې. نو ګوره محبت دا اقسام تاسو پیژندل چې ګوره محبت اول په څو قسمه دی، عبادت په درې قسمه، بدنی عبادت، مالی عبادت، مرکب عبادت. بیا بدنی عبادت په څو قسمه دی؟ په درې، عبادت بالجوارح، باللسان او بالقلب. بیا بالقلب په درې قسمه دی، خوف، امید، محبت. بیا دا درې وړه په دوه قسمه دي، خوف ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، امید ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، او دار محبت هم ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب. نو ما فوق الاسباب محبت، مینا، یرا، د امید دا به صرف د الله نه کې او بل کول دا ناجایز دي، شرک دی. نو ایاک نعبد، خاص تا الله مونږ عبادت کوو. دا څومره اقسام چې مو وی کنه د دې نه دا مراد دی چې الله مونږ بدنی عبادت، مالی عبادت، مرکب عبادت، د زړه عبادت، د جبه عبادت، د اندامونو عبادت، ما فوق الاسباب تمام مینا او دغه رنګ امید او محبت الله دا به خاص تا لیبل چاله بنی. دا اوس جامع معنی شوخه ایاک نعبد مانځه کې خوې په مطلب امزان پوي کا مانځه کې دومره لوی خبره ته کې چې الله زب خاص تا عبادت کوو، دا غټه وعده ده، ټول اقسام په دې کې راځي. او ایاک نستعين، خاص تا نه الله موږ مدد غواړو. دا اوس هغه دویم حصہ ده او دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم. دعا عبادت تی او دې کې رد شرف دوام دی. خام مخکوي عبادت چې کوم دی الله له خاص کنو، سوی دوام الله له خاص کا. استعانت په دوه قسمه دی، دام یو ما تحت الاسباب استعانت ته او بل ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب استعانت دی ته وایي لکه تعاون، یو سړی ته ویل لکه زه دا بوج نشم اوچتولی، راشه ما سره دا فنډ او بوج اوچت کا. لکه قرآن کې هم راځي فاعینونی بقوه، ما سره تاسو چې کوم دی تعاون کې په مټو، هغه ذوالقرنین وایي تاسو له سورې کهف کې راشي، ما سره د مټو تعاون کې، دا جایز دی. دا ما تحت الاسباب دی. تا ته چا د مدد د پاره کالو کو چاله کراشه ما سره دا لګ زور وکا لګ دا شعر سره واخلا نو دا وکي. او ما فوق الاسباب دی ته وي چې غایبانه پکار او دغه رنګ الله نه سوا یو مخلوق په باره کې دا عقیده ساتل چې دی حاجت روا دی، مشکل کشا دی،
دیم را رسیدیم زما د حال نه خبر دی او ته ورته چغې وهې غیبانه چې فلان کي صاحب راورسه فلان کي صاحب ما سره مدد وکړه فلان کي صاحب ته چې کوم دی زموږ حاجات پوره کا نو دا شرک دی نو ایاک نستعین دا مطلب دی اے الله مونږ به خاص تا نه مدد غواړو او نه د بل نه دا مطلب د دې خبرې دی چې ستا نه علاوه د بل هېچا نه مدد مونږ نه غواړو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا خبرې لیکلي دي چې ګوره اطلبوا حوائجکم من الحق عز وجل من خلقه ګوره حاجات وي صرف د خالق نه طلب کې د مخلوق نه حاجات مه غواړئ چې ته مخلوق په در باندې کېنې او مخلوق ته شا براکا او پتا به شو په خدای به شي دا کار وکړه نه په خدای به صرف کېږي پتا به نه شي په خدای به کېږي او دا نه چې ته دا زموږ وسیلې دي دا بعضې خلک وایي که نه د امیانو کې دا خبره ډېره مشهوره وي یاره چې دا زموږ وسیلې دي مونږ دي ته وایو نو دي الله ته وایي لکه برای راست الله ته ولې نه وایي ویره چې زموږ اعمال هغسې نه دي کړی نه الله تا ته په خپل کلام کې ویلي دي فإني قریب نحن اقرب الیه من حبل الورید زه تا ته ستا د رګ نه قریب یم ما ته برای راست وایه زه ستا دعا قبلوم وقال ربکم ادعوني استجب لکم ستاسو رب دا فرمایلی دي ما نه غواړئ نو زه ستاسو دعا قبلومه کړه نو ایاک نستعین دا مطلب دی ښه الله مونږ به خاص ستا نه مدد غواړو نه د بل نه بیا قرآن کریم چې وکتلی شي نو قرآن کریم کې څوک چې د الله نه سوا د بل نه مدد غواړي دا ډېره خطرناکه خبره ده قرآن 15 فتوی لګولې دي 15 چې څوک د الله نه سوا د بل نه مدد غواړي یو ځای کې ورته ظلم ویلی دی لګو ګورئ سوره یونس آیت نمبر 111 و پارا یولسمه سپار را واړوئ سوره یونس آیت نمبر 106 الله نه سوا چې ته بل تر مدد شوه او بل نه حاجات طلب کې دا څومره غټه چغه دی وګوره الله فرمایي 106 نمبر آیت یولسمه سپارا سوره یونس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله وی مرا بلد الله نه سوا هغه څوک چې نه تعالی فائدہ در کولې شي ولا يضرك او نه تعالی نقصان لري کولې شي فإن فعلت اکدا کار دی وکړه نو فإنك إذا من الظالمين بشک ته په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نشي تب غټ ظالمی چې تا د الله نه سوا بل د نفع نقصان ذمہ دار وګڼو او هغه ترې چغواله نو راشه وګورئ بلا فتوا وګورئ د قرآن سوره احقاف 15 آیات 26 پارا سوره احقاف 15 آیات 26 پارا رو باسه سرنا 26 الله فرمایي دلته ور 15 آیات ته ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الله فرمائي ومن أضل سوق ته غټ گمراه أضل صيغه اسم تبذيل چې انګلیش کې تاسو سپرلیټیو ډیګري دی توای دا سپرلیټیو ډیګري دا ډېر غټ گمراه دی څوک ممن اغسو غټ گمراه دی یدعو من دون الله چې دی رابلی الله نه سوا من اغسو لا یستجیب له چې قبول والی نشي کولی در پاره الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې الله وی ته تر مدد شوی چې فلان کی سی ابراو رسي تر قیامت ورځ پورې تاسو سره مدد نشي کولی از یو کنه چغه وقا او دا خلاصه کې وهم عن دعائهم غافلون او دا خلق د دې عابدانو د دعا او بدل نه غافلون نه خبر دي انا خبر دی ته د چغه وي په زیارت او تولاړي فلان کی سی زما دا مسله الکودال ک الله وی دا خو نه خبر دی ځکه چې وفات پر راغلي دي نو داغه دا قوتونه الله سلب کړی دی اورېدو دلیدو نو تاسو لیونی ورزي او تولاړي چغه وته خو نو الله وی من ازلو سوچ الله نه سوا بل تر مدد شوی بل نه حاجات غواړي نو دا غټ گمراه دی دا بل فتوا شو غټ گمراه نو درېمه فتوا وګورئ دې ته کفر دی چې ته ویل شوی دی سوره رعد 14 نمبر آیات
13 پر راوړل جلسم سپارا سورہ رعد آیت نمبر 14 نمبر آیت اللہ فرمائی لہو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال اللہ فرمائی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا چغد لائق نوغا کرا مدد دا بلن صرف اللہ تکوا حاجات اللہ نغوڑ دا لائق و حق چغدا وسوئی والذین آغا خلق یدعون چدوی را بلی من دون اللہ دا اللہ نسوا نو لا یستجیبون لهم دوی خو قبول والی نشکولی دا دوی دا پارا بشین دا اس حاجت اے اللہ وی اس حاجت تل نشی پورا کولی بشین اس حاجت تو جسم وی چه فلان کے نا شین نا کرا دا معمولی حاجت ہم دل سر کولی نش اللہ کباسط کفیہی مگر بشان دو خرون کی خپلو لاسنو لے چل ریل الماء بوتا لیبلو آفاہو دیر پارا چورسی کی دیو بوتا وما ہوا ببالغی او ندی دار سیدون کی دیو بوتا دا اللہ مثال دا مشرک بیانی چه مشرک دا اوبو پا غاڑا والار لے او دی اوبو تا چگی ہوئی چه اوبو زما دے خلے تا رو رسے جام نرالی گلاس نرالی او دی بخپل دی اوبو تو اے اوبو زما خلے تا رو رسے نوی دا اوبو برا دا خلے تا رو رسی نا سنگ چه دا اوبو برا دا خلے تا نشرا رسے دے دقرنگ دا اللہ نا سوا دا نور خلق چه دوی را مدد کئی دا نور خدایان بوتان چه دوی جوڑ کری دے دوی تا آوازونه کوي اولاد برکات ته غواړي دغه شان د حاجت نشي پوره کولی څومره خسته مثال الله ویل چې ته وبو ته وی چې راورسه و ما هو ببالغه خدا چغه کوم چغه دا د چې دی غیر الله ته والا چې فلان کی سے مالا اولاد را کی زما حاجت پوره کی الله پریخي د مخلوق په در لګیا دي سوالونه کوي الله وی دا ډېر خطرناک چغه دا وما دعاء الکافرین ان د چغه د کافرانو الا فی ضلال مگر په گمراهی کې دا د چا چغه دا د کافرو چغه دا کافر غیر الله ته چغه وی الله ته چغه نه وی نو مومن مسلمان ځان ویخ کا دا ته به کوم رواني چې ته الله نه سوا یو درگاه ته یو زیارت ته یو پیر صاحب ته چغه وخی نو ته به مشرک نه پدې کې دا د کفارو چغه دا نو دا بل فتوا شو درېما دې ته کفر ویل دي سلورم ګوره سوره فاتر 14 نمبر آیات دی چغه ته شرک ویلې ده خام سوره یاسین نمخ کی سوره فاتر آیت نمبر 14 وګوره الله فرمایي دلتا سوره فاتر 2 سپارہ 14 نمبر آیات ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ فرمائی ان تدعوهم کتاسو رابلے دوی لا يسمع دعاكم اے نور استاسو چغی اسی وایا کنا فلان کی سے پنیک نظر شے فلان کی سے زما دا حاجت پورا کی اللہ لا يسمع دعاكم نور استا چغی هغه باندې وفات راغلی دی په قبر کې پروت دی هغه ستا دعا ته محتاج دی ته الټا هغه ته وای چې مال راکا لا اسمو دعاکو نوري او ځا الله وي ستا کې شکی کنا ولو سمعوک بالفرض وامری نو مستجاب لكم نشي قبل ول استاذ حاجت ایک بالفرض ته وامری دل کنا حاجت در سر کولې نشي اسوایا کنا نشي پورا کولې اول خورینا او دا چغه څنګه چغه دا و یوم القیامت پرز د قیامت یکفرون دی به انکار کوي بشرککم په خپل شرک باندې وګورئ پرز د قیامت دیو په خپل شرک انکاری شي بیا سه ورته وی دی چې د شرک صفا لفظ راغلی دی ښا دا شرک دیو کو الله سره چې تا الله نه سوا بل تر اور سره مدد شوی بل چغه وخی ولا ينبئك مثل خبير او خبر نشي در کوله تعالی په شان د خبير او خبردار ذات الله غونته خبير ذات بل نشته ګوره الله ته چغه او الله ته فریاد کوا
دا څلورمه فتوا شوه. پنځمه آخري فتوا وګورئ چې د الله نه سوا څوک بل ته رامدد شوی نو دې چغې ته مرتد کېدل ویلي دي. سورې انعام 71 آیات، سورې انعام آیت نمبر 71 اتم سپارہ، سورہ انعام 8واں پارہ 71 نمبر آیات سورہ انعام. اللہ دلتا فرمائی سورہ انعام نے تو وما سپارہ کی رائزی 71 نمبر آیات تے خام کو رہے ورطا وہ مسیبارہ دا سلس. اللہ فرمائی قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ فرمائی وی قُلْ وے پیغمبرانہ دعا مونږ راوبلو من دون الله دا اللہ نه سوا ما هغه څوک لا ينفعنا چې نه موږ فائدہ را کولی شي ولا يضرنا نمونه نقصان لري کولی شي. او کوم چرته د غیر الله ته چغه واله ځکه دا خو د نفع نقصان ذمہ داران نه دي، خو بیا هم چغه واله نو نرد مونږ به مرتد شو علی عقابنا خپل پوند باندې بعد از هدانا الله پس نه چې الله موږ هدایت را کړې دی. او کلذی استهوته الشیاطین فی الارض او بشان دای کس بشم پیغمبر وای چلی ونی کړي غلره شیطانانو پس مګه کې حیران حیرانی ایک د الله نه سیوام دی نور تر مدد شو چغه والا نو مرتد بشو ګره. دا چغه د مرتدینو چغه دا چې الله نه سیوا بل مخلوق ته چغه وای. نو ایاک نستعين په مطلب پوه شوي اے الله مو خاصتانه مدد بغواړو د بل نه منه غواړو. قران وګړه تاسو کته څوک چې د الله نه سیوا د بل نه مدد غواړي او ما فوق الاسباب بل حاجت روا مشرک شا غنی د الله غ صفت غل ور کوي نو دا شرک دی. نو هر مانځه کې ته دا اقرار کې چې الله زب خاصه عبادت کوم او د بل نه وکوم او ستانه مدد غواړم د بل نه منه غواړم خو بیا مېر کینو نو قران باندې ځان پویول غواړي. دغه پر دوی مېسه د سورته ختم شو اهدنا الصراط المستقیم. دا درې مېسه اخیری د سورې فاتحه ده. پدې کې سمونږ ته تعلیم د دعا خي او د دعا طریقه خي. ګوره دنیا کې دا قانون دی چې کله ته د یو بندن سغواړي نو طریقه دا ده چې ته چې زما د حاجت پوره شي او دا سړی ما سره مدد وکي تعاون وکي. نو ګوره ته چې کرتا یو سړی لزی ناول خو داغه نزان خبره چاو دا سړی حیثیت لري سو سره شته وکنه. دویم نمبر کله چې داغه په ډیره ورشه داغه تعارف بو کې تعریف بو کې چیرې جی ستاسو متعلق ما ورېدلې دي چې تاسو خلکو سره ډېر خیر خېګړه کوي او تاسو د خیر کارونه کوي او مخلوق سره مخ کوي ما ورېدلې دي تاسو ډېر خېګړې والا خلک یې. نو بیا و تخپل تابعداري خلق پیش کی چې رجی ګوري زستا سو تابعدار ما زما لایک څه خدمتي او تاسو ساډري نو ماته کوي زه او بکم ان شاء الله. نو کله چې ته د تعریفي کلمات او خپل تابعداري پیش کی نو داغه نه بات ورته وي رجی زما یو ضرورت دی زما لګي پیسې پکارو یا د فلان کی چیز می پکار دی او تاسو اسیم خلکو سره خېګړه کوي نه قدام را لرا کنه مهرباني وي د دې سوره زوره پاره نو هغه سړی مایل شي قائل شي او ستا خبره ومني او دا والا د قصید الله په دربار کې الله لوی دربار دی. کله چې ته دغه په دربار کې سوال او مینت او زاری کې نو یو خبر الله لوی ذات رټول کائنات خالق او مالک ته ارسا کا سرشتہ نو چې غواړي خو بهترین او اعلی شی ته غواړه نو څنګه بغواړي وګور اول دغه تعریف وک الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الله ټول د اولوہیت تعریفونه خو تعالی دی ته الله ته رب ته رحمان ته رحیم ته مالکی وګور ټول تعریفونه تا ولو نو بیا سوې ایاک نعبد و ایاک نستعين. اے الله موږ خاص ته عبادت کوو نه د بل کوو خاص ته مدد غواړو نه د بل نه غواړو زموږ بل حاجت روا بل مشکل کوشا بل درور سره مدد شویل لایق هم نشته سیواستانه رضا الله یو سره نو غواړه سره نه غواړي ام د تخیمه صراط مستقیم را نو غواړه
او صراط مستقیم ستوي توحید ته وي قران ته وي سنت ته وي دا رانه غواړه چې بیړه دې پار شي نو لوی شی به الله په دربار کې غواړي ګوره خلک چې لوی دربار ته لاړ شي نو معمولی شیزونه نه غواړي چې لوی دربار ته لاړې نو ډېر غوړ شیز به غواړي ولې هغه در کولی شي لکه اوس د ملک وزیر اعظم یا صدر صاحب ته راغوستې او تا ته ویل که وایه صدر حکم نو هلته به دا نه وی چې غوړو ټینګې راکړه یا یو مالا 100 روپۍ راکړه هلته به غټ شي یادې ځکه د هغه اختیار اتارټي د هغه سره شته هغه تعالی غټ شیز هم در کولی شي نو د الله دربار خو ډېر اوچت دربار دی دې کې چې غواړې خو غټ شی به غواړې وړوکي شی به نه غواړې او د ټول نه غټ شي د صراط مستقیم نه بل څه نشته نو د الله په دربار کې به لوی شی غواړې یو بوډۍ و که نه یو بادشاه په دربار کې اعلان وکړو چې زما دربار کې څه اوچتوی نیلام کې نو خلکو شروع شو چا سره زر اوچتول چا سپین زر اوچتول څوک هیري اوچتوي څوک څه اوچتوي څوک څه اوچتوي اوس وی بوډۍ قلاره غلې ولاړه ده خلک ورته وي بوډۍ خلکو دربار خالی کو او تاشیه کو او ته یوازې ولاړې او ته چې کوم دی څه دې مو وانه غستل او ورله بوډۍ او د بادشاه په سر لاس کې خو بادشاه دربار کې ولاړو ورته وایي زه کمکل نه یم کمکل تاسو یې تاسو دا یو سره زر او سپین زر او یو هیره دوه مو واغستل ځان ته ډېر اوچت وایي چې موږ ډېر هر څه واغستل نه ما بادشاه په سر لاس کې خو دا ټول دربار د بادشاه دی چې بادشاه زما شو د هر څه زما شو نو کمکل زنه تاسو یې نو ګوره د بادشاه په دربار کې به اوچت شی غواړې ښه چې هغه ستا شي نو بادشاه سره خپل کنیکشن جوړ کا پس جوړیږي چې د صراط مستقیم وغواړي نو اهدنا اے الله مونږ ته اوخه الصراط المستقیم نه غلار سوال بیا دی چې موږ ته خو نه غلار وخدل شو مخې کنه الحمدلله رب العالمین کی یا کنعبد و یا کنستعين کې بدلتا هدایت مرتبه دي ښا غنئ هدایت په معنا د لار خودلو مرضی چې موږ ته اوخه هدایت په معنا د استقامت او مضبوطیا مرضی دغه درجه مراد د هدایت ښا اهدنا کلک کی مونږه مضبوط کی مونږه صراط المستقیم په دې غلار د توحید او قران او صراط مستقیم په قران کې دغه توحید ته وي دغه رنگ سنت تابعداري ته وي او قران ته ویل شوی دی او کامل مکمل دین ته ویل شوی دی وخت کم د تایید زنشم راړول خویم دتا چې توحید ته ویل شوی دی سورہ مریم 36 آیات کی اور سورہ ال عمران 51 آیات کی دارن سنت تابعدارے طویل شوی دی سورہ یاسین 4 آیات کی او دغرنگ کامل مکمل دین طویل شوی دی سورہ انعام 151 آیات نہ تر 153 آیات پورے او قرآن کریم ته صراط مستقیم ویل شوی دی سورہ انعام 126 تا دا صراط مستقیم تویل شوی دی نو صراط مستقیم توحید تم وی قرآن تم وی کامل مکمل دین تم وی نو یا اللہ مضبوط کی پلار نه غبان دی تنه غلار چکما دا صراط مستقیم پدی منکلک او مضبوط کی ان شاء الله دا نور تشریفات شو د درو ډلو ثواب راځي تشریف واخر دعوان رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله ستا کلام مونږ په دې عمل توفیق راکړي دې سمجھ بوج زمونږه تن نصیب کی یا الله سنا ځوانان مشران کشران د درس کې ناشتي زنانه ناشتي دي یا الله وخت ورکړي استاد دین د پر ادا قدمونه دوی د نیکه په تل کې واچول کی دل دې بدله سمره دنیا کې عمر کې آخرت کې عمر کې دې له عمر کې الله برکت واچي په کورونو کې په مال حال اولاد کې خیر او برکت راولي د هر آفت مصیبت نه محفوظ وساتي او الله سره زړه حاجات یې هغه ته پوره کړي یا الله زموږ ټول زړونو کې مینه محبت پیدا کړي هر قسمه نفرتونو نه موږ بچو ساتي او توفیق راکړي ستاره دین خدمت خپا بهترین طریقې سره وکړو یا الله دې عمل باندې تمونه راضي شي او همیشه دغه سي الله موږ دې قرآن سره وساتي ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوشش کوئے ملګری